کتاب پیژندنه. د کتاب نوم زما له مینې نه توبه ده. لیکوال انجینر ستانمیر ظهیر. غږ اجمل پردیس. خپرندوی کتابتون ویبسایټ. سریزه: پیښې د ژوند شیبو سره ملګري وي. پیښه کیدای شي زموږ د هیلې او امید سره سم او په زړه پورې وي، او کله هم کیدای شي زموږ د هیلو خلاف له دردونو او ویرونو ډکوي. د پیښې نه کیسه جوړیږي او د کیسې سره مینه او علاقه د انسان په خټه کې اغږل شوې ده. ځکه خو له پخوا زمانو راهیسې د کیسو د اورېدلو او لوستلو لړۍ روانه ده. پخوا به کیسې ډېرې اوږدې وي چې د مشهورو کیسه ویونکو لخوا به د ډېرو خلکو په منځ کې ویل کېدې، خو د زمانو په اوږدو کې د انسان مصروفیتونه زیات شوي او د اوږدو کیسو د اورېدو حوصله کمه شوې ده. ځکه خو د اوږدو کیسو ځای ورو ورو لنډو کیسو ونیو. په دې ټولګه کې ما هڅه کړې چې د خپل ژوند ځینې لیدلې او ځینې هم اورېدلې پیښې د خیال په مټ د څو لنډو او طنزي کیسو په بڼه لوستونکو ته وړاندې کړم. همدارنګه هڅه مې کړې چې یو دوه کیسې د سن فکشن په بڼه ولیکم. سن فکشن هغه کیسې دي چې په موجوده وخت کې یو خیال وي، خو دا خیال کیدای شي د ساینس پوهانو په مرسته په راتلونکي وخت کې عملی بڼه خپله کړي. په دویمه برخه کې مې هڅه کړې چې په لږو ټکو کې ستر پیغام د ادبي طرحو په بڼه د خپلو لوستونکو سره شریک کړم. دا چې په دې برخه کې به زه څومره بریالی یم، دا قضاوت به لوستونکو ته پرېږدو. مننه. انجینر ستانمیر ظهیر. د پلار له ویرې. مور خپل 12 کلن زوی انارګل ته په لوړ غږ وویل: اناره، و اناره زویه، تا ته وایم چابک راشه چې غوا درته خلاصه کم. انارګل په بیړه راغی او په خپله ماشومانه لهجه یې په وزرو زاریو داسې وویل: خیر دی مورې، د اختر ورځې دي، نن هم په کور کې واښه ورته واچوه، سبا به یې د وخته بوزم. ښه مورې. مورې په داسې حال کې چې غوا یې له موږي نه خلاصوله لږه ټکنۍ شوه. زړه نازړه یې وویل: څه درته ووایم زویه، که پلار دې خبر شي چې نن دې بیا هم غوا سارا ته نه ده بیولې، ژوندی به دې پرې نږدي. خیر دی مورې، ته یو ځل ورته ووایه، هغه بیا څه نه وایي. مورې زړه ور باندې وسوځېده. خلاصه کړې غوا یې بیرته په موږي پورې وتړله او بیا یې انارګل ته مخ ور واړوه. ښه ده زویه، چې ته وایې نن دې هم په کور کې ولاړه وي، خو پام دې وي چې سبا ګوره بیا دا انې بانې ونه کړي. انارګل چې د مور دا خبره واورېده، بې اختیاره یې له خولې نه د خوشحالۍ یوه کړیکه ووتله. غوښتل یې په یوه منډه له کوره ووځي او خپلو همزولو ته ځان ورسوي. څو قدمه چې مخکې لاړ، ناڅاپه یې پلار د کلا په لویه دروازه راننوت. انارګل له ویرې لکه وچ لرګی په ځای ودرېد. پلار یې د تل په شان انارګل ته له غوسې نه په ډکه لهجه وویل: د زناوره بچیه، غوا تر اوسه په کور کې ولاړه ده او ته خوشې په خوشې ګرځې. انارګل له ډېرې ویرې هیڅ ونه ویل، یوازې خپلې مور ته په دې تمه غلی غلی کتل چې هغه یې ځواب ووایي. مور چې د انارګل زیړ او زبېښلي رنګ ته پام شو، په ورو غږ یې د هغه په پلوه یې وویل: خیر دی سړیه، ماشوم دی، د اختر ورځې دي، ټول همزولي د کلي په میدانۍ کې لوبې کوي، پرېږده چې دی هم ورشي. ما ته یې ډېرې زارۍ وکړې، پام دې وي چې څه ورته ونه وایې. پلار یې چې دا خبره واورېده، نو په ډېره غوسه یې خپلې ښځې ته وویل: دا هلک ستا د لاسه وران شوی، ستا د لاسه. پخوانیو ویلي دي چې چیرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. او د دې خبرې سره سم یې د انارګل په مخ داسې څپېړه حواله کړه چې د چا خبره غږ یې په لسم کلي کې هم اورېدل کېده. انارګل خوارکي له ډېره درده یوه سخته کړیکه وکړه، خو د پلار له ویرې بیرته غلی شو. ژر ژر یې له سره لوېدلې خولۍ له ځمکې راپورته او له خاورو وڅنډله. په داسې حال کې غوا له کوره وویستله چې د وړو وړو سلګیو سره یې له سترګو مړې مړې اوښکې هم روانې وي. انارګل په ژړا ژړا کې غوا د غره لمنې ته ورسوله. غوا څرېدله او خپل واښه یې خوړل، خو د انارګل د زړه نه یوازې خدای خبر و. یوې غټې تیږې ته یې ډډه ولګوله. د خپلو ماشومانه فکرونو په لوی سمندر کې لاهو شو.
کله به ورته په کلي کې د خپلو همزولو لوبې سترګو ته ودرېدې او کله به ورته د خپل پلار څپېړه. په همدې چورتونو کې ډوب و چې خوب پرې خپلې وزرې وغوړولې. ورو یې یوه وړه تیږه خپل سر ته کېښوده او په کراره په درانه خوب ویده شو. غرمه مهال چې له خوبه راپورته شو، په بیړه یې د خپلې غوا په لور وکتل، خو له بده بخته د غوا درک نه و. د لیوني غوندې کله یوې خوا او کله بلې خوا منډې ووهلې، خو بیا یې هم درک ونه لګېده. ډېر وارخطا شو، حیران و چې څه وکړي. د غره نه سمې ته راښکته شو، په لویه لار کې ودرېد. د یوه او بل نه به یې یوازې همدومره پوښتل: ماما زما غوا دې نه ده لیدلې؟ خو هر چا به ورته یوازې د نه ځواب ورکاوه. له ډېرو پوښتنو وروسته یوه تن ورته وویل: وراره ګله، ځان مه ستړی کوه، په دې ورځو کې غله ډېر شوي دي، چا به درنه پټه کړې وي. کور ته لاړ شه، پلار دې خبر کړه چې هغه یې ولټوي. د دې خبرې په اورېدو سره انارګل هم په دې باوري شو چې غوا یې په رښتیا هم چا پټه کړې. اوس نه په دې چورتونو کې لاړ چې کور ته لاړ شي که نه. که لاړ شي او پلار یې خبر شي غوا ورکه شوې، څه به وایي؟ په همدې کشمکش کې راګیر و او ځان ته یې د حل لار لټوله. د بلې خوا یې مور په کور کې ډېره نارامه وه، ځکه د لمر سترګه په لوېدو وه او د انارګل درک نه و. شیبه په شیبه یې اندېښنه زیاتېده. په وارخطایي له کوره راووتله. مخامخ یې هغې لارې ته وکتل، په کومه لار به چې هره ورځ انارګل د خپلې سرې غوا سره یو ځای د کور په لور را روان و. په انتظار کې د ماښام تیاره راخوره شوه او د انارګل پلار هم په جومات کې د ماښام د لمانځه نه وروسته خپل کور ته راستون شو. د کلا په لویه دروازه کې ښځې په وارخطایي او د ژړا نه په ډک غږ ورته وویل: سړیه، خدای دې خیر کړي، انارګل زوی مې تر اوسه نه دی راغلی. دا څه وایي؟ غوا هم نشته او انارګل هم؟ هو، هله ژر ورپسې لاړ شه، خدای مه کړه چې کومې بدې پیښې سره نه وي مخامخ شوی. د انارګل پلار چې دا خبره واورېده ډېر وارخطا شو. ژر یې لګېدلی لاټین د ځان سره واخیست او له کوره ووت. د څو تنو ګاونډیانو په مرسته یې لومړی د غره لمنې تیږه په تیږه او ناو په ناو وکتلې. بیا یې په کلي کې د یوه او بل د کور دروازې هم وټکولې، خو هیڅ چا د انارګل درک ورنه کړ. نیمه شپه په خواشینۍ کور ته راستون شو. خوب یې له سترګو الوتی و. تر سهاره یې شپه په ویښه تېره کړه. شپه چې سبا شوه، ښځې د ژړا نه په ډک غږ وویل: سړیه، رڼا ځمکې ته رالوېدلې ده، نور نه په کور کې د کېناستو وخت نه دی، چابک لاړ شه. د زوی مړی ژوندی مې پیدا کړه، په تګ به لاړ شم، خو ځمکه او اسمان مې دواړه لټولي، نور نه پوهېږم چې څه وکړم او چیرته یې ولټوم. د همدې خبرې سره سم یو ځل بیا له کوره ووت. ټوله ورځ بیا هم په ګرځېدو تېره کړه، خو د انارګل هیڅ پته ونه لګېده. د ورځې په اوږدو کې د کلي ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان ټول د انارګل له ورکېدو نه خبر شول. یوه به ویل: کیدای شي خوارکی په غره کې لیوانو خوړلی وي. بل به ویل: کیدای شي له کوم کمره نه لوېدلی وي او په غره کې مړ پروت وي. لنډه دا چې هر چا به له خپله آن د بېلابېلې تبصرې کولې، خو هیڅوک په رښتینې توګه نه پوهېدل چې په انارګل به څه راغلی وي. 2-3 ورځې تېرې شوې، خو بیا هم د انارګل درک ونه لګېد. د هرې ورځې په تېرېدو د هغه د مړینې خبره له اوازو څخه د حقیقت په لور نږدې کېده. له همدې امله به ډلې کلیوال د غمرازۍ لپاره راتلل او د انارګل پلار ته به یې د تسلیت او ډاډګیرنې په خوا کې فاتحه هم ورکوله. یوه ورځ د کلیوالو په منځ کې یوه تن د خبرو اترو په ترڅ کې د انارګل پلار ته وویل: ماما، مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، ناامیده کېږه مه، کو زما منې یو ځل لاړ شه، د ښار په روغتونونو هم وګرځه، ګوندې هلته یې څه درک ولګېږي. د انارګل پلار چې دا خبره واورېده یو څه په فکر کې ډوب شو. کله چې د راغلو میلمنو نه وزګار شو، د خپلې میرمنې سره یې دا خبره شریکه کړه. میرمنې ورته په ژړغوني غږ وویل: د انارګل پلاره، ته لکه چې سودایي شوی یې، ښار چیرته او انارګل چیرته؟ په انارګل چې هره ټکه راغلې هغه په همدې کلي کې ده، لاړ شه، بیا یې ولټوه. د انارګل پلار په دې پوره باوري و چې نور یې نو زوی په کلي کې نشته.
د ښار په لور وخوځېده. ماسپښین مهال و چې د ښار لوی روغتون ته ورغی. د روغتون په دروازه کې د لاوارثه مړي ژوندي پوښتنه وکړه. د روغتون یو کارکوونکي هغه لاس نیولی د ځان سره بوتلو او د یو ماشوم کټ ته یې ودرولو. د روغتون کارکوونکي ورو ورو د ماشوم له مخ نه څادر پورته کړ. د انارګل پلار چې ماشوم ولید سم د لاسه یې په زوره چغه کړه، اخ دا خو زما زوی انارګل دی. د روغتون کارکوونکي د ډاډګیرنې وروسته ورته وویل، کاکا ښه ده چې راغلی، ستاسو ماشوم لا پرون په حق رسېدلی، خو دا چې وارث یې نه و معلوم موږ تر ننه پورې ساتلی. تاسو کولی شئ اوس د خپل ماشوم زوی جنازه یوسئ، الله دې وبخي او تاسو ته دې الله د زړه صبر درکړي. د انارګل پلار په ژړا ژړا سوري او نارې پیل کړي، نه نه تر هغوی جنازه نه وړم، څو مې د خپل زوی قاتل نه وي پیدا کړی. هله ژر کوئ ووایئ زما زوی چا ژوندی په اور کې سېزلی، زه به د خپل زوی قاتل ژوندی پرې نه کدم. د روغتون کارکوونکي په ډیره آرامه لهجه ورته وویل، کاکا ستاسو زوی هیڅ چا نه دی وژلی، هغه ستاسو په کلي کې په خپله ځان ته اور اچولی و. د سوځېدو په وخت کې د هغه چیغو او نارو په لاره د تلونکي موټر ډریور پام ځان ته راړولی و. هغه سره د خدای ښه وکړي، تر موږ یې ژوندی راورسوه. په لومړۍ ورځ یې خبرې کولی شوې. موږ ورنه د سوځېدو د علت پوښتنه وکړه. هغه راته په ځواب کې داسې وویل، غوا مې د غره لمنې ته د څر لپاره بیولې وه، هغه رانه چا پټه کړه. د پلار له ویرې کور ته نه شوم تللی، بله چاره مې نه لرله، له مجبورې ورځې مې ځان ته اور واچوه. زما د مینې نه توبه ده. جلال په زمزمه د ځان مینځلو له تشناب نه راووت. سم د لاسه یې راډیو چالان کړه. په راډیو کې ګلزار عالم دا سندره ویله، له پاسه واورې ورېدې غرونو لمبې کولې، ما او جانان چې له یو بل سره وعدې کولې. راډیو یې نوره هم په زوره کړه، په داسې حال کې چې د خپل سر ویښتان یې په دسمال وچول. د راډیو د سندرې د موزیک سره سم یې د نڅا حرکات هم پیل کړل. ناڅاپه یې مور راننوته. لومړی یې راډیو مړه کړه او بیا یې په قهر جلال ته وویل، دا څه ډمتوب دې شروع کړی، ټوله ورځ ته او سندرې دي، تاسو ته دا میراث له پلار نه پاتې. هغه به هم په ځوانۍ کې همدا کارونه کول. جلال له ډېر خجالت نه سر ټیټ ونیو، هیڅ غږ غوږ یې ونه کړ او په بیړه له کوره ووت. مور یې په کوټه کې خواره واره شیان ټول یو ځای په ځای کړل. په تلویزیون یې دسمال وغوړاوه، راډیو یې په خپل ځای کېښوده. هرې خوا یې پرتې د آډیو او ویډیو سیډیګانې په یوې پلاستیکي کڅوړه کې واچولې او هغه هم د تلویزیون په خوا کې کېښودې. د جلال ملګري او دوستان هم د سندرو د اورېدو ډېر زیات مینوال وو. کله ناکله به یې په یوه او بله حجره کې د منګي، ستار او رباب سره د ټنګ ټکور مجلسونه جوړول. په هغو ودونو کې چې بساس او سرود و، نو جلال او د هغه یاران به د هر چا د مخه په کټونو کې ناست وو. خو نن چې د کلي په میدانۍ کې د جلال یارانو د هغه سره روغبړ کاوه، یو څه خفه معلومېده. یو او بل ورنه د خفګان پوښتنه کوله، خو هغه خبره خوا دې خوا کوله او ځواب یې نه ورکاوه. ملګرو هم نه پرېښوده. په بیا یې ورته وویل. په پای کې مجبور شو او داسې ورته وویل، په ټول عمر کې مې یوازې همدا نن د راډیو د سندرې سره په خپله کوټه کې ډانس کولو چې ناڅاپه مې مور کوټې ته راغله او زه یې ولیدلم. اوس مې خدای شته ډېره خوا بده ده. د دې خبرې سره سم ټولو ملګرو یې په کړس کړس وخندل. یو ملګري یې پرې غږ کړ، یاره هېڅ چورت مه خرابوه، دا دومره د خفګان خبره نه ده، څه بل چا خو نه یې لیدلی، خپلې مور لیدلی، خپله مور خو مور وي. د دې خبرې سره سم د جلال ټنډه وغوړېده او یو څه مسکی شو. یو بل ملګري پرې غږ کړ، جلاله زیره مې در باندې، بیګا ته په بر کلي کې واده دی، له ښار نه یې زبردست ډمان راوستی دي، که خوښه دې وي ټول به یو ځای ورځو، پام دې وي چې بیا ګوره انې بانې ونه کړي. جلال چې دا خبره واورېده، له ډېرې خوشحالۍ نه یې رنګ تک سور شو او په لوړ غږ یې وویل، بېشکه ته بیګا یادوي، زه خو وایم راځئ چې همدا اوس ورشو.
جلال ماښام د خپلو ملګرو سره واده ته ولاړ. تر نیمې شپې پورې د ډمانو سیل ته ناست و. ډمانو چې خپلې باجې او دوکړې وتړلې، نو جلال هم د خپل کور مخه ونیوله. کله چې د کور دروازې ته ورسېده، نو په زړه یې ویره او ډار ننوت، ځکه په نیمه شپه یې نشو کولی چې د کلا دروازه ووهي. په ډېرې خوارۍ د کلا د دیوال له لارې د خپل کور انګړ ته ښکته شو. غلی غلی روان و چې مور او پلار یې په راتګ خبر نشي. خپلې کوټې ته د رسېدو سره سم یې لومړی تلویزیون چالان کړ او بیا د خپل کټ د بسترې په سمولو اخته شو. په تلویزیون کې یو دم نوې سندره د یوې ښځینه سندرغاړې په غږ داسې پیل شوه: زما د مینې نه توبه ده بیا به نه کړم مینه، د جانان مینه عجیبه ده بیا به نه کړم مینه. جلال چې د سندرغاړې غږ تر غوږ شو، نو د خپلې بسترې سمول یې پرېښودل او په بیړه یې د تلویزیون د پردې په لور وکتل. حق پک شو. د سندرغاړې په څېره یې خپلې سترګې نورې هم خښې کړې. ناڅاپه یې په کړیکه وویل: آخ خدایه، دا څه ګورم. د دې خبرې سره سم یې په خوا کې ایښی د اوبو ښیښه‌یي جګ او ګیلاس یو په بل پسې د تلویزیون په ښیښه وار کړل او د تلویزیون د سکرین ماتې ښیښې هرې خوا خورې ورې دل شوې. جلال تر ډېره وخته په خپله کوټه کې بې هوشه پروت و، خو کله چې په هوش راغی، رڼا ځمکې ته رالوېدلې وه. ژر ژر یې د خپل سفر لپاره تیاری ونیو، څو چې مور او پلار له خوبه راپاڅېدل. جلال له کلا وتلی و او د ښار مخه یې نیولې وه. مور یې چې سهار د جلال کوټې ته ننوتله. جلال په خپله کوټه کې نه و او د مات شوي تلویزیون ښیښې هرې خوا پرتې وي. حیرانه دریانه ودرېده، په سترګو کې اوښکې راغلې. په ډېرې وارخطایۍ دا خبره د جلال پلار ته ورسوله. هغه هم وارخطا شو او په دې اندېښنه کې ډوب شو چې په زوی به یې څه پیښه راغلې وي. له بلې خوا جلال تیاره ماښام ښار ته ورسېد. د شپې د تېرولو لپاره نیغ د خپلې خور کور ته ورغی. خور د ورور په لیدلو ډېره زیاته خوشحاله شوه. د کور د ټولو وړو او غټو پوښتنه یې ورنه وکړه او جلال هم د خپلې خور هرې پوښتنې ته ځواب ورکاوه. خور د خپل ورور ډېر قدر او عزت وکړ. چې کله ویده کېده، نو ښایسته نوې بسترۍ ورته وغوړوله. په خوا کې اوبه ورته کېښودې. بیا یې د هغه د کوټې برق مړ کړ. د ښه خوب او ښې شپې هیله یې ورته څرګنده کړه او نور خپله کوټې ته لاړه. شپه تېره شوه او چې سهار شو، نو د جلال خور خپل خاوند د بازار نږدې دکان ته په شیدو پسې ولېږه چې نن خپل مسافر ورور ته د شیدو خوږ او مزهدار چای برابر کړي. جلال همدا شیبه غنیمت وګڼله. له خپلې بډې تومانچه راوایستله. کارتوس یې وروست. خور یې ډېره وارخطا شوه. غږ یې پرې وکړ: جلال وروره، په دې توپانچه څه کوې؟ جلال بې له ځواب ورکولو د توپانچې ماشه کړه او 3-4 ډزې وکړې. کله چې د جلال اوښې له شیدو ډک لوښی په لاس خپل کور ته راستون شو، ګوري چې میرمن یې په سرو وینو کې پرته ده او جلال یې په کور نشته. 2-3 ساعته وروسته د هیواد په مشهور تلویزیونونو او راډیوګانو کې داسې خبر خپور شو. په خواشینۍ سره مو خبر اخیستی چې د خوږ ژبې سندرغاړې چې تر اوسه یې یوازې یوه سندره په تلویزیون کې ثبت شوې وه، د خپل ورور لخوا په دې تور چې ولې په تلویزیون کې سندرې ویلې، د توپانچې په ډزو ووژل شوه او بیا یې د وژل شوې سندرغاړې همغه سندره یو ځل بیا د تلویزیون په پرده وښودله: زما د مینې نه توبه ده بیا به نه کړم مینه، د جانان مینه عجیبه ده بیا به نه کړم مینه. د سرو زرو غاړکۍ. د کلا تر مخ د اتڼ مست ډول وهل کېده. ژڼو او ځوانانو ورته یوې خوا بلې خوا څڼې غورځولې. د ډول غږ تر لرې لرې ځایونو رسېده. له هرې خوا نه ډلې ډلې خلک واده ته را روان وو. د کور دننه د کلي نجونې راټولې وې. د چمبې او دریا د غږ سره د بنګړو شرنګار هم مل وو. په هر ټیکۍ کې به د ریدیګل نوم یادېده، ځکه چې نن د هغه واده و. ریدیګل د پلار مشر زوی و. په 9م ټولګي کې زده کړه کوله. نوې شونډه توره شوې وه. د راغلو میلمنو نه به کله ناکله یو بل غږ کړ: د واده والا چیرته دی؟ رایې ولئ چې موږ یې وګورو. ریدیګل به چې دا غږ واورېده، له شرمه به تک سور شو. په بیړه به یې هغه ځای پرېښود.
کله به د کلا د یو کونج نه او کله به د بل کونج نه او کله به د بل کونج نه د کلیوالو د اتڼ ننداره کوله، خو نږدې نه ورتلو ځکه چې له خلکو شرمېده. د واده نه وروسته 2-3 ورځې ښوونځي ته هم لاړ نه شو. په ښوونځي کې به نه خبره زده کوونکو د یو بل نه پوښتنې کولې، دا ریډي ګل ولې ښوونځي ته نه راځي؟ خدای دې خیر کړي. ریډي ګل ناروغه نه وي. پخوا خو یې هیڅ غیرحاضري نه کوله. ټولګیوالو به یې په خندا وویل ناروغه نه دی، ښه روغ جوړ دی، نوی واده یې کړی، پرېږدئ چې یو څو ورځې په کور تېرې کړي. کلیوالو هم د ریډي ګل د واده په اړه بېلابېلې تبصرې کولې. پلار یې ښه کار ونه کړ چې په دومره ماشومتوب کې خپل زوی ته واده وکړ. ډاکټران وایي چې واده د 18 کلنۍ نه وروسته پکار دی. واده هغه وخت ښه وي چې بنیادم یې پخپله وګټي او د بل لاس ته اړ نه وي. ښه یې کړي چې واده یې ورته وکړ، ځکه زامن به یې وشي او زامن خو د پلار او نیکه مټ او بازو وي. کور کلی خو د دښمنیو ډک وي. د چا چې نارینه اولاد نه وي په کلي کې ګزاره ګرانه وي. د ریډي ګل پلار هم په وروستي نظر و، ځکه خو یې خپل زوی ته په 14 کلنۍ کې واده وکړ. د یوې اونۍ رخصتۍ وروسته نن لومړۍ ورځ وه چې ریډي ګل ښوونځي ته راغلی و. کله چې به کوم ټولګیوال ورسره ټوکه ټکاله وکړه نو د ریډي ګل رنګ به لکه سور انار تک سور شو او د شرمه به یې هیچا ته غږ غوږ نه کاوه. هر چا به چې هر څه ویل ریډي ګل به پرې خپل غوږونه کڼول. د تفریح زنګ ووهل شو. ماشومانو ټولو د کانتین خواته منډې کړې. چا یو شی او چا بل شی واخیسته. هر یو په خوراک لګیا شو. خو ریډي ګل هلته لرې په یو کونج کې ولاړ و او د ټولو ننداره یې کوله. یو ټولګیوال ورنږدې شو. په خندا یې ورته وویل ریډي ګله، پخوا خو به تر هر چا نه تا زیات په کانتین کې شیان اخیستل او شخوند به دې واهه. دا نن څنګه غلی ولاړ یې؟ ریډي ګل یوازې په شونډو کې مسکی شو. نور یې هیڅ ځواب ورنه کړ. بل ټولګیوال پرې غږ کړ خیر دی، که پیسې نه لرې زه به یې درکړم. ریډي ګل ژر خپل جیب ته لاس کړ او ویې ویل نه نه، دا د پیسې را سره شته. هره ورځ پلار 11 راکوي، نو بیا یې ولې نه خورې؟ هسې زړه ته مې څه نه کېږي. د واده د ورځې نه وروسته ریډي ګل بیا د ښوونځي په کانتین کې کله هم څه وانه خیستل. یوازې به یې له ورایه د نورو ننداره کوله. که کوم ټولګیوال به څه ورکړل وبه یې خوړل او که به چا څه ورنه کړل همداسې وچې شونډې به بیرته ټولګي ته ستون شو. د هرې جمعې په ورځ به د کلي ماشومانو لوبې کولې. خو د واده د ورځې نه وروسته بیا ریډي ګل چا د خپلو همزولو په منځ کې ونه لیده. که کوم چا به د ریډي ګل د غیابت خبره وکړه نو بل به ځواب کې ورته وویل هغه اوس ټوله ورځ په کور کې د خپلې ښځې په خوا کې ناست وي. له هغه نه سړی جوړ شوی. اوس موږ او تاسو سره لوبې نه کوي. د همزولو سره د ریډي ګل نه هغه پخوانۍ لوبې ځکه پاتې وي چې هغه اوس د خپلو نوو خیالونو سره لوبېده. د هغه په لاره کې یو نوی ارمان راټوکېدلی و چې د لاسته راوړو په لټه کې شپه او ورځ سوچونه کول. د جمعې د ورځې رخصتي وه. ریډي ګل د ولسوالۍ بازار ته لاړ. کڅوړه په لاس کله به یې یوه دوکان او کله بل دوکان ته سر ورښکاره کوه او په لوړ غږ به یې دوکاندار ته داسې ویل ماما وچه ډوډۍ نه اخلې؟ په خپل لاس مې وچه کړې، ډېره ښه ډوډۍ ده، خیر دی ارزانه به یې درکړم، ته یې یو ځل وګوره، که خوښه دې نه شوه خیر دی بیا یې مه اخله. خو دوکاندارانو به چا د سر په ښورولو او چا به هم په تروشه ټنډه یوازې د نه ځواب ورکاوه. د یو لړ سرګردانۍ وروسته ریډي ګل ولسوالۍ د بازار په یو کونج کې د وچې ډوډۍ د خرڅولو دوکان پیدا کړ. په بیه ورسره جوړ شو. د خپلې کڅوړې څخه یې وچه ډوډۍ راوویستله او د دوکاندار په تله کې یې واچوله. دوکاندار هم نغدې پیسې ورکړې. ریډي ګل په خپل جیب کې کېښودې او په ډېرې خوښۍ کور ته ستون شو. په کور کې خپل بکس خلاص کړ. دا پیسې هم د خپلو هغو پیسو سره یو ځای کېښودې چې پلار هره ورځ ښوونځي ته د تګ په وخت کې ورکولې. ماسخوتن چې خپلې کوټې ته لاړ ناوې یې بیا ځان مرور نیولی و. ریډي ګل چې هر څومره د خوشحالۍ ډکې خبرې ورته کولې خو خپلې ناوې ځواب نه ورکولو. له ډېر وزرو زارۍ وروسته ناوې ورو په ګیله ورته وویل تا چې ما سره په اوله شپه کومه واده کړې وه هغه دې تر اوسه پوره نه کړه. کومه واده یادوې؟ هغه د سرو زرو غاړکۍ درته یادوم. زما ټولې خورلڼې د سرو زرو غاړکۍ لري او زه یې نه لرم. ته مه خفه کېږه،
زه په خپله واده اوس هم ولاړ یم. نو کله به یې راته واخلې؟ که د خدای رضا وه ډېر ژر د دې خبرې سره سم ناوې مسکی شوه او د ریدي ګل غاړې غبرګ لاسونه تاو کړل. شپه تېره شوه خو د ریدي ګل اندېښنه نور هم زیاته شوه، ځکه چې د ښوونځي په پیسو او یا هم په پټه د کور د وچې ډوډۍ په خرڅولو د سرو زرو د غاړکۍ اخیستل یوازې د خوب لیدل و. نه پوهېده څه وکړي. په ټولګي کې به هم همدې فکرونو او سوچونو کې لوبېده او ښوونځي ته د تګ راتګ په لاره کې به هم په همدې فکرونو کې زنګېده. ټولګیوالو به ویل نه پوهېږو چې په ریدي ګل خوارکي د واده نه وروسته څه بلا راښکته شوه، نه د پخوا په شان خبرې کوي او نه هم په سبقونو کې مزه شته. خو ریدي ګل هیڅکله د خپل زړه غوټه بل چاته نه سپړله، یوازې په دې هڅو کې و چې څنګه به د خپلې ناوې سره کړې واده پوره کړي. په همدې هیله یې هرې خوا د پیسو د پیدا کېدو لارې چارې لټولې. د ورځو نه یو ورځ چې کله کلیوال د جمعې له لمونځ نه راووتل، د یو تن پام شو. په لوړ غږ یې وویل تاسو ګورئ د چا جنازه یې راوړه. د دې خبرې سره سم ټول ټولګیوال وارخطا شول. یو په ورو غږ وویل خدای خیر کړي، جنازه به د چا د کور تر مخ ایښودل کیږي. ټول ژر ژر د جنازې په لور ورغلل. جنازه کېښودل شوه. یو کلیوال د مړي له مخ نه ورو څادر پورته کړ. په حیرانتیا یې چیغه کړه اخ دا خو ریدي ګل دی. د ریدي ګل پلار چې دا غږ واورېده سپینې یې وتښتېدې. په ټول بدن یې لړزا شروع شوه. ورو یې د کلا دیوال ته ډډه ووهله. یوه ښه شېبه په خپل حال نه و او بیا یې د غوسې نه په ډک غږ وویل ووایې زما زوی چا وژلی؟ د جنازې سره د راغلو کسانو څخه یو تن په خواشیني غږ وویل پلاره ستا زوی چا نه دی وژلی؟ له موږ سره یې د ولسوالۍ په بازار کې د ورځې په 200 افغانیو د خټو مزدوري کوله. د لاندې نه یو تن مزدور خښتې وراچولې او ریدي ګل د بام په سر نیولې. یوه خښته یې لاس ته پورته ونه رسېده. ریدي ګل هڅه کوله چې وینیسي، خو هڅه یې ناکامه شوه او خوارکی د بام له سره لاندې په ځمکه راولوېد. څو چې موږ راپورته کوه په حق رسېدلی و. الله دې هغه وبخي او تاسو ته دې خدای اجرونه درکړي. ولاړو خلکو ټولو په لوړ غږ وویل آمین. هوایي موټر. انجینر وحید نن بیا هم د نورو ورځو په شان ناوخته د کور تر مخ خپل موټر ودراوه. ارنډ یې وکړ. میرمن یې د تل په شان نن هم د ګراج دروازه خلاصه کړه او د بیرته ستنېدو په وخت کې همدومره وویل یو خو ته په خبره نه پوهېږي. 100 ځله مې درته ویلي چې دا ناوخته کور ته مه راځه، خو نه پوهېږم چې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړو. انجینر وحید پوه شو چې په ناوخته راتګ یې میرمن بیا په غوسه ده، خو هیڅ غږ غوږ یې ونه کړ. موټر نه راکوز شو. د ګراج دروازه یې بنده کړه. نیغ خپلې کوټې ته لاړ. د یوې شېبې دمې وروسته یې خپل مخ او لاسونه په صابون ومینځل او بیا یې پاکې جامې واغوستې، ځکه چې ټوله ورځ یې په خپل موټر کې کار کړی و. نن ورځ ډېر ستړی شوی و. غوښتل یې ویده شي، خو د میرمنې ناکراري ور په زړه شوه. غږ یې ورته وکړ. میرمن یې راغله. په غوړمالۍ یې ورته یو څو خبرې وکړې، خو میرمن یې هماغسې ځان مرور نیولی و او ځواب یې نه ورکاوه. انجینر وحید یو څه جدي شو او خپلې خبرې داسې پیل کړې ملامته نه یې، ځکه په کور کې ناسته یې. خبره نه یې چې په دې ښار کې څه حال دی. وایم ښار نه دی غم دی غم. پوره 2 ساعته مې مخه ډب وه او د موټرو په یو لوی کتار کې راګیر وم. موټر مې نه شاته تلی شو او نه مخکې. د ناچارۍ را باندې ناوخته شو. د دې خبرې سره سم یې میرمن په دې باوري شوه چې میړه یې بانې نه کوي. نو ورو یې وویل د دې سپېره ښار نه به آخر څه جوړیږي؟ هر څوک همدا خبره کوي چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ده. په ساعتونو ساعتونو واټونه بند وي، خو هیڅ څوک نشته چې غم یې وخوري. همدې ستونزې له ما نه هم خوب وړی دی. شپه ورځ په همدې اندېښنه کې یم څه باید وشي چې د دې غم نه زموږ ښاریان خلاصۍ ومومي، ځکه ښار وړوکی دی او موټر د یوې ورځې نه بلې ته زیاتیږي. د پیښې نه تېښته نشته. ځان نه جهان غمې مه جوړوه. د ښار واکداران نور څوک دي؟ هغوی پوه شه او کار یې. انجینر وحید مسکی شو او بیا یې وویل هو دا سمه ده چې واکداران یې نور څوک دي.
خو په موږ هم د خپلو هیوادوالو خدمت فرض دی. کو د خدای رضا وه ډېر ژر به یو ښه خبر واوري. میرمن یې په حیرانۍ وپوښتل د څه شي خبر؟ وحید وویل اوس یې نه درته وایم، سبا به په خپله خبره شي. د دې خبرې سره سم انجینر وحید خپله بړستن په ځان راکش کړه. د خپلو خیالونو په سمندر کې لاهو شو. که څه هم ډېر ستړی و، خو بیا هم خوب پرې خپلې وزرې ونه غوړولې. ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه. د سهار لمانځه د اذان سره سم یو ځل بیا ګراج ته لاړ. د خپل موټر دروازه یې خلاصه کړه. یو څو بټنې یې ښکته پورته کړې. بیا یې د موټر بانټ پورته کړ. د ماشین په څو پرزو یې ګوتې ووهلې. چې ښه ډاډه شو نو بیرته خپلې کوټې ته ولاړ. د سباناري د خوړلو وروسته یې دفتر ته د تګ تیاری ونیو. خپل موټر یې د ګراج نه راوویستلو. بهر یې ودرولو. یو ځل بیا د خپل موټر نه ګر چاپېره تاو راتاو شو. بیرته موټر ته پورته شو. سټرینګ ته کېناست. موټر یې چالان کړ او د ښار په طرف روان شو. په تلو تلو کې د ښار مرکزي واټ ته ورسېد. شیبه نه وه تېره چې بیا هم د نورو ورځو په شان د موټر په اوږده کتار کې داسې راګیر شو چې نه شاته او نه مخکې تللی شو. انجینر وحید د ځان سره پرېکړه وکړه چې همدا یې د خپلو اوږدو هلو ځلو او تجربې د پلي کولو لپاره مناسب وخت دی. د موټر د دروازې نه یې سر بهر کړ. شا او مخه یې ښه په ځیر ځیر وکتله. ورو یې د خپل موټر ځانګړې بټنه ووهله. موټر ځای په ځای هوا ته په جګېدو شو چې کله د ځمکې نه 3-4 ګزه پورته شو. بله بټنه یې ووهله. سم د لاسه د موټر دواړو خواو ته د الوتکې په شان 2 وزرې وغوړېدې. د انجینر وحید موټر په هوا کې د الوتکې په څیر په الوتو شو. په مرکزي واټ کې ټول خلک له حیرته ورته ګوته په غاښ پاتې شول او انجینر وحید هم له ډېرې خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېده. خپله اختراع یې د خپلو هیوادوالو د ستونزو د حل لپاره ستره لاسته راوړنه ګڼله. موټر په هوا کې روان و او انجینر وحید د خپل بریالیتوب زیری د لاس په ښورولو د ځمکې پر مخ خلکو ته رسولو. په هوا کې د هوایي موټر په لیدو د ښار په امنیتي ځواکونو کې د ستر خطر د ګواښ زنګونه وشرنګېدل. د ځمکنیو او هوایي قواو ترمنځ د مخابرو له لارې د تیارسۍ امرونه صادر شول. د حکومت لوړپوړي چارواکي په ډېرې چټکۍ له خپلو اصلي ځایونو بې ځایه شول. څوک په یوه زیرزمیني او څوک په بله زیرزمیني کې ننوتل. د دفاع د وزارت د لوی درستیزوال لخوا هوایي او ځمکنیو قواو د چټک غبرګون قطعو ته وروستی او قاطع امر داسې صادر شو. د ښار مرکزي واټ چې د سترو دولتي چارواکو د اوسېدو ځای دی د ستر تروریستي خطرناک برید لاندې راغلی. د دفاع وزارت حکم کوي چې نوموړی هوایي موټر دی د ځمکنیو او هوایي قواو د تشریک مساعي په نتیجه کې ډېر ژر له منځه یوړل شي. د حکم سره سم په یوه شیبه کې د ښار شین اسمان له جنګي الوتکو ډک شو او د ځمکې پر مخ د دافع هوا اوږده توپونه د مرکزي واټ په سر د ګرځنده موټر په لور توجیه شول او د سترګو په رپ کې د انجینر وحید هوایي موټر په هوا کې د اور په غوڼ سیکه بدل شو. هغه اوس شپېلۍ نشي وهلی. د سپین غره د لمنو په شنو ورشوګانو کې د خرولو، مخککو او کستري ګلونو لوی لوی ټلونه لیدل کیږي چې خوږ بوی د پسرلي د مستو وږمو په څپو کې لرې لرې ځایونو ته رسیږي. د ګودر د کلي تنکي ځوان شینو هره ورځ د همدې ورشو په زړه راښکونکې هوا کې خپله رمه څروله او د خپلې شپېلۍ په خوږو نغمو به یې د دې ورشو کاڼي او بوټي تخنول. هغه به د خپلې شپېلۍ د نغمې پیل په دې ټپه کاوه: سپوږمۍ کړنګ وهه راخېژه، سپوږمۍ کړنګ وهه راخېژه، جانان د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. د شینو د شپېلۍ جادویي غږ د ګودر د کلي د ډېرو پیغلو په زړونو کې د شینو د لیدلو تلوسې پارولې وې. خو شینو د انځر ګل و. په رڼا ورځ چا نه شو لیدلی. سهار به لمر لاس څیله نه وه وهلې چې هغه به د کلیوالو د مالونو رمه څړځای ته بیوله او د ماښام په توره لړۍ کې به یې بیرته کلي ته راوستله. نن ورځ د نورو ورځو په شان نه وه. لمر سترګه لا د سپین غر په سپینه مورګه هسکه ولاړه وه او ورو ورو یې مخه خې ته ځان تیاروه چې د پسرلي تاندو لنګوشو میږو او د هغو تنکیو ګلالیو ورکیو په خپلو رمباړو د ګودر کلی په سر واخیست.
کلیوال چې په خپلو پټیو او کروندو کې په کارونو بوخت وو. هر څه یې په ځای پرېښودل او په شنه منډې ځانونه خپلو کورونو ته ورسول چې وري او میږې سره ګډ نشي. په تلو تلو کې یو تن کلیوال له ځان سره داسې غورېده، یاره شینو هم عجیبه شپني کوي. په رڼا ورځ یې رمه کور ته راوسته، څه وړیا خو یې راته نه پیایي. د مال په سر 2 منه غله ورکوو، که بله ورځ یې د وخته راوسته، مجبور یو چې د خپلو مالونو لپاره کوم بل شپون ونیسو. نن مازدیګر د شینو پلار هملته د خپل کلي په مخ کې خپل زوی ته غاښونه چیچل او د هغه د راتلو لاره یې څارله. د ماښام تیاره شیبه په شیبه د ځمکې پر مخ خورېده، خو د شینو درک نه و. د شینو کورنۍ ډیره وارخطا وه. ټول د خپلې کلا په مخ کې ولاړ وو، چا یوه لاره او چا بله لاره څارله چې یو ناڅاپه غږ شو. هغه د شینو یې په شا راوړ، دا خو ټول په وینو سور دی. وای خدایه، د ده خو دواړه خپړې په مړوند کې نشته. ویر او کوکې شروع شوې. مور یې خپل ځان په وهلو تک شین کړ. خویندو یې په ژړا ژړا کې خپل کوڅۍ ویښته راشکول. پلار او وروڼو یې خپل استقامت ترلاسه ورنه کړ. سم د لاسه یې په کټ کې کلینیک ته ورساوه. د وینې د بندېدو نه وروسته یې په توره شپه په موټر کې د جلال آباد د ښار لوی روغتون ته ورساوه. سهار چې کلیوال راپاڅېدل او غوښتل یې چې خپلې میږې د شینو د رمې سره یو ځای کړي، نو ټول خبر شول چې شینو د غونډۍ په لمنه کې د ترموز د سر په شان کوم ناپېژندل شوی شی پیدا کړی و. د هغه سره یې ځان مشغولاوه چې یو ناڅاپه پرې چاودلی و او د شینو دواړه لاسونه یې په مړوندو کې ترېنه وړي دي. په هماغه ځای کې بې سده پروت و. د خدای رحم و چې د بر کلي صدو پرې راپېښ شوی و او هغه یې بیا په شا کلي ته رارسولی. د دې خبر په خپرېدو د کلي جوماتونه، دیرې او ژرندې ښې تودې شوې. چا به ویل یره د شینو ښه ځواني وه، لاړه خاورې یې رې شوه، خدای خبر که ژوندی پاتې شي. بل به پرې غږ کړ، که ژوندی پاتې شي په دې ژوند دې څه، له دې نه ورته مرګ ښه و. بل به بیا ویل ما سره دا سودا ده چې خوارکۍ به ډوډۍ څنګه خوري. بل به د لرې نه راغږ کړ، تر څو چې مور او پلار ژوندي وي خو یوه ګزاره به یې وشي. خو که خدای مکړه سبا یې مور او پلار نه وي، د خوارکي ژوند به ډیر تریخ شي. دا ډول ډیرې پوښتنې د کلیوالو سره پیدا شوې، خو هیڅ چا یې ځواب نشو موندلی. شینو د څه ناڅه 3 میاشتو علاج نه وروسته کور ته راغی. کلیوال چې خبر شول ډلې ډلې د هغه ستړي مشي ته ورغلل. شینو به چې د هر چا سره روغبړ کوه نو خوله به یې د خندا نه ډکوه. تا به ویل چې د شینو به ګوندې نوک ته هم ضرر نه وي رسېدلی. شینو د ټولو کلیوالو په مخ کې د چایو ډک ګیلاس په خپلو 2 بې خپړو لاسونو کې د انبورو په څیر ونیو او په خوند یې څو غړپونه ترېنه وکړه. کلیوالو حیران دریان یو بل ته وکتل او بیا یې د ځان سره پټې توبې وویستې. په دې وخت کې یو سپین ږیري غږ کړ، شینو وراره، زه فکر کوم چې زموږ لاسونه او پښې زموږ نه دي، دا د خارجیانو دي، د خارجیانو. خلکو یو بل ته وکتل خو د سپین ږیري کاکا په خبره پوه نه شول. شینو په حیرانۍ وپوښتل، کاکا په مقصد دې پوه نه شوم. سپین ږیري وویل، مطلب مې دا دی وراره ګله، په هغه څه چې ستا لاسونه پرې شوي هغه هم زموږ خپل نه دي، همدې خارجیانو را لیږلي. د دې معنا دا ده چې یو ځل زموږ لاسونه او پښې رانغوڅوي او بیا یې بیرته د پلاستیکو نه راته جوړوي. کاشکې چې ته هم کومې موسسې ته تللی وای چې پلاستیکي خپړې درته ایښې وې. شینو په مسکا وویل، کاکا خپله وسه مې وکړه، د څو موسسو دروازې مې وټکولې، خو هغوی راته یوازې همدا خبره کوله. موږ په افغانستان کې دا کار نشو کولی. شپې او ورځې تېرېدې، د خدای شان و. شینو خپل ځان معیوب نه ګاڼه، تل به د خپلو همزولو په ډله کې ناست و او خپل پلار یې هم یوازې نه پرېښوده. که هغه به کروندې ته تلو او په اوږه به یې یوه او په څنګ کې به یې ماله پرته وه، نو زغ به بیا د شینو په څنګ کې پروت و. که پلار به یې خپل پټی قلبه کوو نو شینو به بیا د پټي نه کابل راټولول او خلک یې نندارې ته راټول و. د پلار سره یې د شینو د راتلونکي ژوند په هکله ډېره اندېښنه وه.
کله کله به یې زړه نازړه خپلو خپلوانو او کلیوالو په منځ کې د شینو د کوژدن خبره زمزمه کوله، خو هیڅ چاته یې مخامخ د مرکې لیږلو جرأت نشو کولی. وختونه تیریدل او کلیوال د شینو لوړ همت ته ګوته په غاښ پاتې وو. د خدای کارونه وو. د بخت ډیوه یې په بلېدو شوه. یو کلیوال خپله لور د شینو په نامه کړه. د شینو د کوژدن خبره په ټول کلي کې خوره شوه. چا به ویل یاره تا خو ډیر ظلم دی، د شوټي شینو سره به د هغې خوارکۍ نجلۍ عمر څنګه تیریږي. بل به بیا ویل خدای دې د نجلۍ پلار ته انصاف ورکړي. په لوی لاس یې خپله لور په سره تناره کې واچوله. چا به یو څه ویل او چا به بل څه. هر چا چې هر څه ویل دا د هغوی کار و. خو په خپله شینو د ډېرې خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایده او د خلکو د خبرو په ځواب کې به یې کله کله د ځان سره داسې ټپه زمزمه کوله. خلک به هر څه وایي. جانانه مه د چا منه نه به یې منمه. کله چې د شینو کوژدن وشوه نو خپل راتلونکي ژوند ته نور هم امیدواره شو. تل به یې ویل زه باید د نورو د اوږو بار نشم، زه باید ځان ته یو مناسب کار پیدا کړم. په همدې لټه او امید شینو یو ځل بیا د ګودر د کلي میږې په شپنیتوب ونیولې. اوس هر سهار د کلیوالو مالونه د نږدې غونډیو لمنو ته بیایي او مازدیګر یې بیرته راولي. خو اوس شینو په شیطانه میږه د کاڼي ګزار نشي کولی. پخپله ورپسې منډې وهي او نه یې پرېږدي چې له رمې بیله شي. اوس د شینو سره د شپني ډنګ نشته، خو په خپلو چغو ټوله رمه اداره کوي. اوس شینو په خپلو مینو ګوتو شپېلۍ نشي غږولی، خو د خپلې شپېلۍ تنده د خپلې خولې په شپېلۍ ماتوي. هغه اوس په خپلې شپېلۍ کې دا ټپه زمزمه کوي: سپوږمۍ په ما دې څه احسان دی، سپوږمۍ په ما دې څه احسان دی، زما جانان د دیوالو سیورو ته ځینه. د دوبۍ سفر. هلو هلو، دا هوایي ډګر دی. بخښنه غواړم، سبا جهاز دوبۍ ته په ټاکلي وخت ځي او که پروګرام کې څه تغییر راغلی. ښه پوه شوم، ډیره مهرباني. د ځواب نه مو مننه. جانان غوږۍ بیرته په خپل ځای کېښوده او بیا یې خاني ته په غوسه وویل: ما درته ویل چې هماغه زړه خبره ده، خو ته سودایي خپله کوې او د بل نه اورې. خاني په مسکا وویل: جانانه خفه کېږه مه، د مرګ او ژوند خبره ده، احتیاط ښه شی دی. او بیا یې خپله خبره داسې بدله کړه: ته په خپل سفري بکس کې شیان ځای په ځای کړه که نه؟ جانان وویل: تا په خپل سفري بکس کې شیان ځای پر ځای کړي که نه؟ جانان وویل: هو. له ما نه بېغمه اوسه، خو ته هم ځان تیاروه، ځکه سهار د وخته ځو. هغه وخت دې بیا انې بانې نه منم. خاني وویل: سمه ده، زه به همدا اوس خپل هر څه ځای په ځای کړم. ژر یې خپل بکس خلاص کړ. د غاښو کریم، د ګیرې خریلو ماشین، د سمال او نور ضروري شیان یې یو په یو په خپل بکس کې کېښودل او بیا یې وویل: ته ګوره جانانه یاره، زما خو لومړی سفر دی، دومره ښه نه پوهېږم، دا شیان سم شو او که څه کم دي. جانان له خپله ځایه راپورته شو، د خاني بکس یې ښکته پورته وکوت او بیا یې وویل: بس هر څه دې پوره دي، نورې بندوه، خو یوه خبره په یاد لره او هغه دا چې په میدان کې ورخطا نشي. خاني په خندا کې خپله خبره داسې ورغبرګه کړه: غم مه کوه، څوک چې اوښان ساتي دروازې لوړې جوړوي، دومره نو بې زړه هم نه یم لکه څومره چې ته فکر کوې. جانان په خندا شو او وی ویل: نو بیا واچوه پنجه. د دې خبرې سره سم د دواړو یارانو د لاسونو پړک پورته شو او خاني ورزیاته کړه: سبا به دا وخت که د خدای رضا و په دوبۍ کې ناست یو، زه او ته به بیا نورې خبرې هلته کوو. که اوس دې خوښه وي ویده به شو، هسې نه چې سبا زه او ته ویده یو او جاز رانالوتی وي. جانان وویل: خانیه، زما په زړه خبره دې وکړه، رښتیا هم جاز سهار له وخته ځي. بس تر سهاره د خدای په امان. دواړو بړستنې په سر راکش کړې. خاني ډېره هڅه وکړه چې ویده شي، خو د ډېرو سوداګانو او چورتونو له لاسه خوب نه ورتلو. کله په یوه اړخ او کله په بل اړخ اوښته. ټوله شپه د رنګارنګ سوچونو او خیالونو سره لوبېده. پخه شپه چې ملګري له بړستنې سر راوویست، ګوري خانۍ ویښ دی. پوښتنه یې ورنه وکړه:
ته لا اوس هم ویښ یې؟ دا د څه شي سوچونه وهې؟ خاني بیا په خندا ځواب ورکړ: سوچونه ډیر دي، خو وروستی سوچ مې دا و چې د دوبۍ نه بیرته راغلی وم. لومړی مې د ځان لپاره یوه ښه ماڼۍ جوړه کړه، 2-3 نوکران مې ونیول، آخرین ماډل موټر مې واخیست، هغه مې کور ته راوست، ارن مې وباهه، نوکر د کور لویه دروازه را خلاصه کړه. کله چې له موټر نه راښکته کېدم بس تا غږ وکړ. جانان بیرته سر په بړستن کې تاو کړ او خاني ته یې وویل: غواله حلاله نه ده او تا خانک په سر نیولې، ویده شه، ځان نه لیونی مه جوړوه. خاني ورته ښه وکړه، سر یې بړستن ته وردننه کړ، خو خوب کله ورته. ډیر وخت بیا هم په چورتونو کې ډوب و. ناڅاپه ور په زړه شول، هسې نه چې سهار شوی وي. ژر یې سر له بړستنې راوویست، سترګې په دیوالي ساعت خښې کړې. د جاز الوتلو ته پوره 3 ساعته پاتې وو. دوی ته د ټیکټ د اخیستو پر مهال ویل شوي وو چې د الوتنې د وخت نه به 3 ساعته د مخه هوایي ډګر ته راځي. ژر یې خپل ملګری له خوبه راویښ او ورته یې وویل: هله ژر شه، پاڅېږه، وخت لږ پاتې دی، تر څو چې زه او ته ځان برابروو وخت پوره کیږي. جانان د خپل لاس ساعت ته وکتل او زیاته یې کړه: سمه ده. هغه جیګ له اوبو نه راډک کړه چې خپله خوراکه د اوبو سره وخورو. خاني وویل: د اوبو غم مې لا د شپې خوړلی، خو دا ووایه چې یو ځل به بیا هم ټلیفون وکړو، چې ښه ډاډه شو نو بیا به خواړه وخورو. څنګه دې خوښه ده؟ جانان په قهر شو او زیاته یې کړه: خانیه، تا هسې د ځان نه سودایي جوړ کړی. په ډیرو تلیفونونو کیدای شي څوک را باندې شکمن شي، ښه به دا وي چې نور دا فکر له سره وباسې. خاني زړه نازړه ښه ورته وکړه او بیا یې ورو د اوبو ډک ګیلاس ځان ته نږدې کړ. د څښاک او خوراک نه وروسته دواړو خپل سفري بکسونه په لاسونو کې ونیول او په یوه زړه ټیکسي کې ځان هوایي ډګر ته ورساوه. سالون ته د ننوتو سره سم یې تر هر څه د مخه لومړی په مخامخ دړه د الوتنې پروګرام وکوت. ډیر خوشحاله شول ځکه هر څه نورمال و او الوتکې په خپل وخت الوتنه لرله. بیا یې خپل بکسونه د تلاشۍ لپاره وړاندې کړل. بکسونه چک شول، یو ټیکټ یې په بکسونو پورې ونښلاوه او د هغو یوه کاپي دوی ته ورکړه. د تالاشۍ مسؤل ورته وویل: دا ټیکټونه به سنبال وساتئ. کله چې په دوبۍ کې د هوایي ډګر نه وتلی نو دا ټیکټونه به هغوی ته ښکاره کړئ او بیا به خپل بکسونه د ځان سره یوسئ. جانان په ځواب کې ورته وویل: بېغمه اوسه، دومره نابلده نه یم، پخوا مې هم ډیر سفرونه کړي. جانان او خانه بیا دواړه د پاسپورټ شوبې ته ودرېدل او خپل پاسپورټونه یې د وړې کړکۍ له لارې پولیسو ته وړاندې کړل. یوه شېبه وروسته خروجي ویزه ولګېده. د سرحدي پولیسو د کلکې تالاشۍ نه وروسته د انتظار سالون ته داخل شول. دواړه ډیر خوشحاله ول ځکه هر څه یې تر اوسه سم روان و. د ټولو مسافرو د راننوتلو سره سم د سالون دروازه د بهر په لور خلاصه شوه. مسافر لکه یو ستوی لیک په یو په بل پسې د الوتکې په لور روان شول. ټول په خپلو څوکیو کېناستل. د الوتکې دروازې بندې شوې. حرکت یې وکړ چې 100-200 متره په مځکه لاړه. الوتکه بیرته راستنه شوه. د پیلوټ له کابینه داسې اعلان وشو: ټولو مسافرو ته خبر ورکول کیږي چې الوتکه تخنیکي ستونزه لري. مهرباني وکړئ بیرته د انتظار سالون ته ولاړ شئ. کله چې ستونزه لرې شوه بیا به تاسو ته خبر درکړل شي. د دې اعلان سره سم په خاني او ملګري مړې خولې راماتې شوې. یو بل ته یې په حیرانۍ کتل. ټولې سورلۍ د الوتکې نه راښکته شوې او بیرته د انتظار په سالون کې ځای پر ځای شوې. خانه ډیر وارخطا و خو جانان ډاډ ورکوه چې ښایي ستونزه غټه نه وي. امید د الوتکه ژر د الوتنې لپاره چمتو شي. 1 ساعت تیر شو، 2 تیر شول، 3 تیر شول، 4 تیر شول، خو بیا هم د الوتکې د الوتنې څه درک نه لګېده. په خاني عصبي حمله راغله. بې اختیاره یې چغه کړه: د خدای لپاره دا تاسو په موږ څه ملنډې وهئ؟ آخر څومره انتظار؟ زه نور دلته د کېناستو حوصله نه لرم. پیلوټ څه شو؟ ورته ووایي چې الوتکه چالان کړي. د سالون یو تن هغه حوصله مندۍ ته راوبلو او ډاډ یې ورکړ چې 1 ساعت وروسته به الوتکه خامخا د الوتنې لپاره چمتو شي. همداسې وشول.
د 15 ساعتونو له ځنډ وروسته الوتکه د هوایي ډګر څخه پورته شوه، خو کله چې الوتکه د دوبۍ په هوایي ډګر کې په ځمکه کېناسته نو ورسره سم یو امبولانس او یو بس سرویس د الوتکې مخ ته ودرېدل. نور مسافر بس ته وختل، خو خانې او جانان په امبولانس کې روغتون ته ولېږدول شول. خانی خپله ساه په لاره کې ورکړه، خو جانان بېهوشه روغتون ته ورسول شو. د معدې د پرېمینځلو وروسته هغه له مرګه وژغورل شو، خو کله چې په هوش راغی 2-3 پولیس یې سر ته ولاړ وو. د ډاکټر نه یې د پیښې رپورټ وغوښت. ډاکټر ورته خپل رپورټ داسې ورکړ: هغه مړ شوی شخص او دا ناروغ چې دلته له موږ سره بستر دی دواړه ملګري وو. هر یو د الوتنې څخه د مخه د 10 په شاوخوا کې کپسولونه د ستوني له لارې معدې ته تیر کړي وو چې په هر کپسول کې په پوره اندازه د هیروینو پوډر ځای پر ځای شوي وو. هغوی په خپله محاسبه کې بریالي وو، ځکه تر لنډې او ټاکلې مودې پورې د اغیزې مخنیوی په نظر کې نیول شوی وو. د معلوماتو له مخې د هغوی احتیاطي تدابیر او محاسبه هغه وخت ګډه وډه شوه چې کله الوتکه د خپل وخت نه 15 ساعته زیاته وځنډېده او بیا یې ورته هغه کپسولونه په مخ کې کېښودل کوم چې ډاکټر د جانان له معدې نه روغ راویستلي وو. د وینو څاڅکي. مازدیګر مهال و. مامورین نوي له دفترونو څخه راوتلي وو. د چا په لاس کې تازه ترکاري، د چا سره تازه میوه او د چا سره هم د ټوټو په کڅوړو کې چارک نیم من الوګان وو. هر چا هیله لرله ژر خپل کور ته ځان ورسوي. د کابل ښار د دیافخانانو په سیمه کې د خیرخانې میانې په تمځای کې شیبه په شیبه د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ملي بسونو درک نه و، که کوم یو به راپیدا شو دومره بیروباره به پرې جوړ شو چې یوازې به زلمي او غښتلي کسان پورته شول، خو ماشومان، بوډاګان او ښځې به ټولې اریانې دریانې ولاړې وي. شیبه په شیبه د خلکو ګڼه ګوڼه نوره هم زیاتېده. ناڅاپه د کابل د شاوخوا د پرتو غرونو تر شا له ورایه یو دروند غږ راپورته شو. د سترګو په رپ کې د خیرخانې میانې په تمځای کې داسې کړنګ وکړ چې د چا خبره د غوږونو پردې یې تیرولې. د راکټ د ډز سره سم د خیرخانې میانې په تمځای کې ولاړ کسان په ځمکه داسې سترې سترې ولوېدل لکه لوګره چې په پټي کې غنم وریبي. شیبه نه وه تېره چې د امبولانسونو غږ د کابل ښار فضا په سر واخیسته. د څارندوی یا پولیس ټولي هم په ډکو ډکو موټرو کې سیمې ته راورسېدل. سیمه یې تر خپلې ولکې لاندې راوستله. ښاریان هم د مرستې لپاره راورسېدل. هر چا هڅه کوله چې مړي او ټپیان ژر تر ژره امبولانسونو ته پورته کړي. ویر او ماتم ګډ و. د ښځو او ماشومانو ژړاګانو، د ټپیانو زګیرویو او د خلکو د ویرې او تري غږونو د خیرخانې میانې په تمځای کې سم دم قیامت جوړ کړی و. په دغسې زړه بوږنونکي ماتم کې یوې ښځې چې توره څادري اغوستې وه او د وینو څاڅکو ورپسې لاره جوړه کړې وه، غوښتل یې په بیړه د خیرخانې د موټرو له تمځای نه ځان وباسي. د څارندویو یو تن پرې پام شو او په منډه یې ځان ورساوه. خورې ودرېږه، نه ګورې وینې درنه روانې دي، هله ژر شه، امبولانس ته وخېژه چې روغتون ته دې یوسو. د تورې څادرۍ والا ښځې هیڅ غږ ونه کړ او په خپله لاره روانه شوه. د څارندوی کارکوونکي د خپل څنګ ملګري ته وویل: ما ته ښکاري دا ښځه په توده کې ده او په ځان نه پوهیږي. زه خو وایم وربشم او په زور به یې مخه ونیسم. ښه خبره ده، ورشه. او مجبوره یې کړه چې امبولانس ته پورته شي. څارندوی په چټکۍ څادري والا ښځې ته ځان ورسوه. تر مخ یې ودرېده. په لاسینه یې ورته وویل: خورې تا ته وایم، په ځان پوهیږي که نه؟ وینې درنه څاڅي، یو ځل ځان وګوره، معلومیږي چې سخته ټپي شوې یې. څادري والا ښځې ځان ته ښکته پورته وکتل او بیا یې په وارخطایۍ وویل: نه نه، زه جوړه یم، له مخې مې لرې شه، زه کور ته ځان رسوم. معلومیږي چې مازغه دې کار نه کوي. زه درته وایم چې له تا نه وینې څاڅي او ته وایي چې روغه یم. خو څادري والا ښځې بیا هم ټینګار کوو او همدا یوه خبره یې تکراروله: مخې مې لرې شئ، زه جوړه یم، هیڅ راباندې نه دي شوي. څارندوی فکر وکړ چې د ښځې مازغه په رښتیا هم کار نه ورکوي. ژر یې ټوپک اوږې ته کړ او دواړه لاسونه یې د ښځې تر مخ پراخ ونیول. وایم نشې تللی، ته ټپي یې، مجبوره یې چې امبولانس ته وخېژې او روغتون ته لاړه شې. خو د تورې څادرۍ والا ښځې بیا هم د څارندوی خبره ونه منله
او د تیښتې هڅه یې پیل کړه. څارندوی له مجبوریته هغه د لاس نه کلکه ونیوله او د ځان پسې یې کش کړه. ښځې چغې او کوکې پیل کړې او څارندوی یې په دې تورن کړ چې هغه غواړي په زور یې روغتون ته بوځي. له هرې خوا نه خلک پرې راټول شول. ګڼه ګوڼه زیاته شوه. د ښځې او څارندوی ترمنځ کش او ګیر هماغسې روان و چې ناڅاپه د ښځې له لاسه یو شی په ځمکه ولوېد. څارندوی په بیړه هغه راپورته کړ. ګوري چې د راکټ په چرو د یوې ښځې پرې شوی لاس دی چې په مړوند یې د سرو زرو بنګړي او په ګوتو یې د سرو زرو ګوتې دي. ملا صاحب جمعې د مبارکې ورځې د لمانځه د ادا کولو لپاره خپلو مقتدیانو ته د نیت تړلو هدایت ورکړ. کلیوالو خپل صفونه برابرول چې ناڅاپه له کومې خوا غږ شو: ملا صاحب لږ صبر چې حاجي صاحب کمال لا روان دی. ملا صاحب هم بیل زنډه وویل: ښه ده، ډېره ښه ده. هلکانو حاجي صاحب ته لاره ورکړئ چې اول صف ته راشي. حاجي صاحب را ورسېد او د ملا صاحب تر شا په لومړي صف کې ودرېد. لمونځ وشو، خطبه هم وویل شوه او ملا صاحب د دعا په وروستۍ برخه کې داسې وویل: الهي بندیان د بند خلاص کړي، قرضداران له قرضه، ناروغانو ته شفا ورکړي او د هغو ټولو دین او دنیا ښایسته کړي څوک چې د دین د خادمانو او د خدای د کور جومات خدمت ته لاس په نامه ولاړ وي. الهي ته د دغسې کسانو د دې دنیا په مال او شتو کې برکت واچوي او په هغې دنیا کې جنت فردوس په نصیب کړي. په جومات کې ناستو کسانو په لوړ غږ وویل: آمین. ملا صاحب زیاته کړه: ورونو او عزیزانو، پټه دې پاتې نه وي چې حاجي صاحب کمال خان زموږ او ستاسو په منځ کې هغه څوک دی چې دغسې نیک او د ثواب کارونه یې په ځان فرض ګڼلي. همدا نن چې تاسو په دې جومات کې په کوم ښکلي، ښایسته او قیمتي فرش باندې د الله تعالی فرض ادا کوئ، دا هم حاجي صاحب کمال له خپله جیب اخیستي. الله تعالی دې د حاجي صاحب دین او دنیا دواړه ښکلي کړي. آمین یا رب العالمین. آمین. د دعا له خلاصېدو سره سم کلیوال له خپلو ځایونو پورته شول او یو یو له جومات نه ووت. خو حاجي صاحب لا په خپل ځای دروند ناست و او تسبیح یې اړولې. ټول کلیوال چې لاړل نو حاجي صاحب کمال خان هم راپورته شو. جیب ته یې لاس کړ او یو څو روپۍ د ملا صاحب په لاس کې وټومبلې. ملا صاحب ست او سلا وکړه خو حاجي صاحب په ځواب کې ورته وویل: غږ به نه کوې ملا صاحب، دا ستاسو په موږ حق دی. ستا غاړه دې بنده وي که کوم شي ته دې اړتیا وه او په ما غږ ونه کړې. ملا صاحب د وښکیو په خندا کې بس همدا ویل: سبحان الله، ماشاءالله، الله دې دین او دنیا دواړه ښایسته کړه. په کلي کې داسې دیره او حجره نه وه چې د جومات سره به د حاجي صاحب د زیاتو مرستو او کومکونو په اړه تبصره نه کېدله. چا به یو څه ویل او چا به بل څه. ځینو خو به لا دا ټپه هم پکې وکړه: اشنا پام دې شته، دین او دنیا دواړه د شتمنو خلکو ده. په دې دنیا هم خلک ورته لاس په نامه ولاړ وي او د هغې دنیا توښه خو د خپلو پیسو په مرسته برابروي. خیرات دوی ورکوي، زکات دوی ورکوي، د خوار او غریب سره دوی کومک کوي، د حج مبارکه فریضه دوی ادا کوي. بل به غږ کړ: ښه وایې، غریب خلک خو نه د دین شو او نه د سادین. بس موږ به دعا کوو چې الله تعالی دې موږ خوشې په خوشې وبخي. حاجي صاحب د عمر له پلوه پوخ سړی و. زیات وخت به یې په مسافرۍ کې تېرولو، خو چې به کلي ته راستون شو نو بس د جومات په ملا او چړیانو به اختره و، ځکه هغه د دوی ډیر زیات خیال ساته. کمال خان به تل د خپلو یارانو او دوستانو په منځ کې دا خبره کوله چې د کلي له ملا به ځان ساتئ. هغه که د جومات د منبر له پاسه څوک په ښه او دروند نامه یاد کړي نو بیا یې هیڅوک په سپک نامه نشي یادولی. دا ځل چې حاجي صاحب کمال خان نوی له مسافرۍ نه راستون شوی و نو د پخوا په شان یې ملا صاحب ته د شپې د ډوډۍ بلنه ورکړه. ملا صاحب هم د هغه بلنه ومنله او د ماښام د لمانځه نه وروسته د خپلو څو چړیانو سره یو ځای د حاجي صاحب کور ته ورغلل. حاجي صاحب د هغوی توت هرکلی وکړ. په لږه شیبه کې په لوی او پراخه دسترخوان د خدای داسې نعمتونه کېښودل شول چې د چا خبره یوازې د مرغۍ پی پکې نه و. ملا صاحب او ورسره چړیانو یې یو بل ته په وښکیو کې مسکي شول او په اشارو کې یو بل ته دا اشاره ورسوله چې نور نو ورته مه ګورئ،
د ډوډۍ په خوړلو پیل وشو. د یو څو نوڼیو نه وروسته د ملا صاحب پام شو چې حاجي صاحب کمال خان هلته لرې ناست دی. ملا صاحب په حیرانۍ ورنه وپوښتل: حاجي صاحب ته ولې ډوډۍ نه خورې؟ په ګډه د ډوډۍ خوراک ثواب لري، راځئ له دې ثوابه ځان مه محروموئ. حاجي صاحب چې تسبیح اړولې وویل: ملا صاحب نن عذر لرم او هغه دا چې زه پرهیز یم، که نه تاسو مې کله یوازې پرېښودئ. ملا په حیرانۍ پوښتنه وکړه: خیریت خو به وي حاجي صاحب، څه تکلیف لرئ؟ حاجي صاحب سوړ اسویلی وویست او بیا یې وویل: ملا صاحب بس دعاګانې راته کوه، تکلیف مې ډیر خطرناک دی. ډاکټرانو راته ویلي چې په معده کې مې رسولۍ ده او هغه باید عملیات شي. سبا ته په خیر سره هندوستان ته د سفر نیت لرم، خو د خدای رضا وه بس هلته به علاج کوم. ملا صاحب په دغسې وختونو کې مې یوازې ستاسو دعاګانې پکار دي او بس. ملا صاحب چې ډوډۍ خوړله په ډکه خوله یې لومړی خپله خواشیني او بیا خپله همدردي داسې وښوده: حاجي صاحب زموږ په وس غیر له دعاګانو نور څه نه دي پوره، ته هیڅ غم مه کوه، کو د خدای رضا و موږ به سبا ستاسو د شفا او ښه صحت یابۍ په حق کې د قرآن شریف یو ختم وکړو. او بیا یې خپلو چړیانو ته مخ کړ: هلکانو وا مو اورېدل، سبا چې ورک نه شئ. چړیانو هم د تایید سرونه وخوځول. د تګ په وخت کې حاجي صاحب ورو جیب ته لاس کړ او د پیسو یو بنډل یې د ملا صاحب په جیب کې کېښود او زیاته یې کړه: ملا صاحب دا به در سره واخلي، کله مو چې سبا ختم شریف سر ته ورسوو نو دا یو څه پیسې به زما لخوا په دې چړیانو خیرات وویشي او چې څومره پاتې شوي هغه به د جومات د اړتیاو لپاره د ځان سره وساتي. ملا صاحب چې په خپل جیب کې په پیسو لاس واهه وویل: ماشاءالله ډیره ښه ده، څنګه چې ستا رضا وي همغسې به وشي. سبا ورځ چې حاجي صاحب د هندوستان په لور روان شو او ملا صاحب د وعدې سره سم په خپل جومات کې د قرآن شریف ختم ادا او د حاجي صاحب د روغتیا په حق کې ښې ډېرې دعاګانې وکړي. حاجي صاحب پوره یوه میاشت په هندوستان کې تېره کړه. کله چې بیرته راستون شو نو ډلې ډلې کلیوال یې پوښتنې ته ورتلل او هر چا به ورنه دا پوښتنه کوله چې حاجي صاحب عملیات مو څنګه تېر شول. حاجي صاحب به په ځواب کې بس همدا یوه خبره کوله: دا خو ستاسو د دعاګانو برکت و، عملیاتو ته اړتیا پیدا نه شوه، ناروغي مې د خدای په فضل او کرم د دارو په وسیله جوړه شوه. شپې او ورځې تېرېدې، د حاجي صاحب شتمني له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېدله. زامن یې په کلي کې لکه شهزادګان داسې ګرځېدل. په ودونو او ښادیو کې به د حاجي صاحب لورانو دومره ګاڼې په ځان راچولې وي چې د کلي نجونو به له حسده ورته کتلی نه شول. یوې نیمې خو بلا ویل: خورې په نوم واده مې د حاجي صاحب د لورانو له لاسه بدې سي، د هغو ګاڼو ته چې ګورو موږ ته خپل ځان ډېر سپک ښکاري. د ورځو نه یو ورځ حاجي صاحب بیا د سفر نیت وکړ. دا خبره یې لومړی د کلي د ملا صاحب سره شریکه کړه او هغه ته یې داسې وویل: ملا صاحب ما خو د عمرې شریفې د ادا کولو نیت کړی، که څه شي ته ضرورت لرې همدا اوس یې راته ووایه، بیا د ګوره ګیله نه منم. ملا صاحب مسکی شو او ویې ویل: حاجي صاحب څومره بختور سړی، ډېر پاک ځای ته روان یې، الله تعالی دې زموږ نصیب هم پکې وکړي. نور څه مې نه دي په کار، بس یو ښایسته جیبي شوبین ساعت به راته راوړې. هغه په دې ښه دی چې کله زه سهار وختي د اذان او لمانځه لپاره پاڅېږم نو هغه وخت تیاره وي او په دغسې وختونو کې شوبیني ساعتونه ډېر ښه کار کوي. حاجي صاحب په پوره ډاډ ورته وویل: ملا صاحب بېغمه اوسه، ساعت ساده خبره ده. او بیا یې ورنه غاړه په غاړه ښه توده مخخه واخیسته. حاجي صاحب 2-3 میاشتې په سعودي عربستان کې وځنډېد. د کورنۍ سره یې ډېره زیاته اندېښنه وه. ملا صاحب به یې هم کله ناکله له زامنو څخه پوښتنه کوله چې پلار مو راغلی که نه، خو هغوی به هر ځل ورته د نه ځواب ورکاوه. د ورځو نه یوه ورځ د مازدیګر لمانځه نه وروسته ټول کلیوال د ملا صاحب په ګډون د جومات د پیتاوي غاړې ته ناست وو. په دې وخت کې یو نابلده سړی راغی او د سلام نه وروسته یې د جیب نه یو کاغذ راوویست او ویې ویل: زه څو ورځې د مخه د سعودي عربستانه راغلی یم او ستاسو د یو کلیوال لیک مې راوړی. نوم یې حاجي صاحب کمال خان دی.
هیله ده چې دا د هغه کورنۍ ته ورسوئ. په ناستو کسانو کې د حاجي صاحب مشر زوی هم ناست و. په بیړه او خوشحالۍ د هغه نه لیک واخیست. ژر یې پرانیست چې یو 2 کرښې ولوستې. ناڅاپه له خولې نه یوه کړیکه ووتله. کلیوال ټول حیران شول. د حاجي صاحب زوی نه یې د علت پوښتنه وکړه، خو هغه په داسې حال کې چې په چیغو چیغو یې ژړل. هیڅ چاته یې ځواب ورنه کړ او نیغ یې د خپل کور مخه ونیوله. کلیوالو یو بل ته حیران وکتل او هیڅوک نه پوهېدل چې په حاجي صاحب به څه راغلي وي. د ناستو کسانو څخه یو تن د لیک راوړونکي څخه پوښتنه وکړه، وروره خیریت خو به و؟ په لیک کې حاجي صاحب څه لیکلي وو چې زوی یې دومره وارخطا شو؟ لیک راوړونکي وویل حاجي صاحب کمال خان په عربستان کې د پوډرو په قاچاق کې نیول شوی. د عربستان حکومت ورباندې د مرګ سزا خېژولې. کیدای شي یا یې اعدام کړی وي او یا به یې په نن سبا کې اعداموي. په لیک کې خپلې کورنۍ ته خبر ورکړی چې نور نو د هغه د راستنېدو په تمه نه شي. ناست خلک ټول حق پک پاتې شول. یو بل ته به حیران کتل او د هیڅ چا له خولې نه سپون نه خود. خو ملا صاحب دا سکوت مات کړ. په داسې حال کې چې دواړه لاسونه یې اسمان ته نیولي وو، وویل توبه خدایه، لویه خدایه، ستا ځینې بندګان څومره ریاکاره دي. د شین ځنګل په ټاپو کې د ډاکټر لمر به سپینه چپنه تل په غاړه وه. سپینو اوږدو ویښتانو یې غوږونه پټ کړي وو. خبرې یې کمې او فکر یې زیات کوه. خپلې لوړې زده کړې د فارمیسي یا دارو جوړونې په څانګه کې پای ته رسولې وې. د نړۍ په بېلابېلو پرمختللو صنعتي هیوادونو کې ډېر کلونه کار کړی و او په سترو علمي سیمینارونو کې هم څو واره برخه اخیستې وه. د پوره علمي صلاحیت او تجربې خاوند و. د ډاکټر لمر په زړه کې د کلونو را په دې خوا یوه ستره ارزو اوسېده او د هغې د لاسته راوړنې لپاره یې د خپل ژوند پاتې برخه د سمندرونو اخوا د شین ځنګل په ټاپو کې غوره وبلله. هغه جونګړه د شین ټاپو په ځنګل کې د یوې وړې غونډۍ په سر آباده وه. سهار به چې له خپلې جونګړې راووت نو تر ماښامه به د شین ځنګل په غرو او رغونو کې د دارویي بوټو په راټولولو اخته و. د شپې لخوا به یې هغه بوټي د خپلې جونګړې په کوچني لابراتوار کې د ازموینې لاندې نیول. هره ورځ او هره شپه یې همدا مشغوله وه. د شین ځنګل د ټاپو اوسیدونکو به ډاکټر لمر د ډاکټر لیوني په نامه یادوه، ځکه د هغه ټول کړه د ټاپو د اوسیدونکو لپاره ناشنا او د حیرانۍ ډک و. نن چې شپه له نیمایي اوښتې وه، ناڅاپه د ډاکټر لمر په جونګړه کې کله د خندا او کله هم د ژړا انګولاوې پورته شوې. ګاونډیان سخت وارخطا شول. په بیړه یې ځانونه ورسول. ګوري چې ډاکټر لمر په کوټه کې یوه مږه ښکته پورته ګرځي او ډاکټر لمر هم کله ورته وژاړي او کله ورته داسې خاندي چې ته به وایې د دنیا تر ټولو قیمتي شی په لاس راوړی. ګاونډیان ورته حق پک پاتې شول. له یوې ښې شېبې نندارې وروسته یوه ګاونډي ورنه پوښتنه وکړه، ډاکټر لمر څه خبره ده چې په توره شپه مو د شین ځنګل د ټاپو اوسیدونکي په خپله ژړا او خندا د حیرت سره مخامخ کړي دي؟ ډاکټر لمر په خپلې خوشحالۍ کې دومره ډوب چې د هغه خبره یې نه اورېده. یوازې همدا خبره تکراروله، زه بریالی شوم، زه کامیاب شوم. او کله ناکله به یې بیا په لوړ آواز چغې کړې، راشئ راشئ، هلی هلی، دا ځوانه مږه وګورئ، دا پرون داسې نه وه، زړه بوډۍ وه، په لاره نه شوه تللی، خو اوس دا د ځوانه ده، مستی کوي، ټوپونه وهي. ګاونډیانو به یو بل ته په تعجب وکتل. نه پوهېدل چې ډاکټر لمر څه وایي. ټول د خپلو کورونو په لور روان شول. په تلو تلو کې به یو بل ته دا خبره هم کوله. ډاکټر لمر پخوا لږ لیونی و، خو اوس لکه چې پوره لیونی شوی. خدای دې پرې ورحمیږي. سبا چې د لمر څیړي د شین ځنګل د ټاپو په هسکه او دنګو ونو خپلې وزرې وغوړولې، نو ډاکټر لمر هم له خپلې جونګړې راووتلو. خو نن ډاکټر لمر هغه پرونی بوډا ډاکټر لمر نه و.
هغه اوس پوره 14 کلن ځوان و. اوږده تور ویښته او ښایسته ځواني وه. خلک ورته هک پک پاتې وو او په حیرانۍ له هغه نه د خپلې د ځوانۍ د راز پوښتنه وکړه. ډاکټر لمر په خوښۍ ورته وویل ډېر کلونه په همدې بوخت وم چې یو ډول داسې دارو جوړ کړم چې هغه د انسان د زړښت دوره بیرته په ځوانۍ بدله کړي. او له نیکه مرغه دا د پرونی 80 کلن زوړ بوډا ډاکټر لمر اوس تاسو 14 کلن ډاکټر په څیره کې ګورئ. د ډاکټر لمر د بیا ځوانۍ د دارو د کشف خبرونه په ټوله نړۍ کې خپاره شول. څو ورځې نه وې تېرې چې د شین ځنګل د ټاپو فضا د نړۍ د سترو پانګوالو په هلیکاپټرو ډکه شوه. هر چا د خپل ځان سره په بوجیو بوجیو پیسې راوړې وې او هر چا غوښتل چې د پیسو په بدل کې د ډاکټر لمر نه د ځوانۍ دارو واخلي. خو ډاکټر لمر د نغدو پیسو له اخیستلو نه انکار وکړ. هغه ټولو پانګوالو ته وویل د ځوانۍ دارو د همدې شین ځنګل د وروسته پاتې ټاپو ملکیت دی. هر چا چې د دې ټاپو په آبادۍ کې برخه واخیسته نو هغه ته به د ځوانۍ دارو ورکول کیږي. ډاکټر لمر د شین ځنګل ټاپو په 4 برخو شمال، جنوب، لویدیځ او ختیځ وویشه او هره برخه یې څو پانګوالو ته وسپارله او دا شرط یې ورباندې کېښود چې هر چا چې خپله ورسپارل شوې برخه د بشري ژوند د ټولو ضروري اړتیاو له مخې ښه جوړه کړه نو هغه به د ځوانۍ دارو د ځان سره وړي. پانګوال بیرته ستانه شول او دا ځل یې د نغدو پیسو په ځای د ځان سره د ساختماني چارو ماشینونه راوړل. څو ورځې نه وې تېرې چې د شین ځنګل په ټاپو کې هرې خواته د بلډوزرو او تراکتورونو غرار ځمکه او اسمان په سره واخیست. چا سرکونه جوړول، چا کورونه، چا د اوبو بندونه او چا هم د برېښنا مزي غځول. په لنډه موده کې د شین ځنګل وروسته پاتې ټاپو په داسې یو پرمختللي او ماډرن ټاپو بدل شو چې ثاني د نړۍ پر مخ نه لیدل کېده. او د دې کار په بدل کې د نړۍ ډېر زاړه پانګوال هم په ځوانانو بدل شول. کله چې د نړۍ پر مخ د غریبو خلکو غوږونو ته دا آوازه ورسېده نو ډېر ناهیلي او اندېښمن شول ځکه هغوی دومره څه نه لرل چې د ځوانۍ دارو پرې واخلي. د ناامیدۍ په فضا کې د پانګوالۍ لپاره هلې ځلې توندې شوې. د مدني قانون ځای د ځنګل قانون ونیو. زورورو د کمزورو په شتمنیو بریدونه پیل کړل. هرې خوا د جګړې اورونه بل شول. د کمزورو وینې وبهېدې او زورور نور هم شتمن شول. ډاکټر لمر چې د دې ستر بشري ناورین څخه خبر شو په خپل کړي خدمت ډېر خواشینی شو. په بیړه یې د شین ځنګل له ټاپو څخه ځان ورک کړ. اوس ستر پانګوال چې په بېلابېلو ناروا لارو یې سترې پانګې لاسته راوړې هره ورځ د هغه په لټون پسې ستړي ستومانه ګرځي. خو ډاکټر لمر داسې غیب شوی چې نه یې مړی شته او نه یې ژوندی چاته معلوم دی. د ډاکټر لمر لابراتوار څو ځلې د دارو جوړولو د سترو کمپنیو لخوا ولټول شو څو د هغو دارو نسخه په لاس راوړي. خو ډاکټر لمر هغه نسخه په خپلو مغزو کې د ځان سره وړې وه. انصاف اور دی په داسې کور شي پیسې شته خو هیڅ پکې نشته. ما له ویرې غږ نه کوو خو په زړه کې مې ګرځېدل هرومرو څه پېښه شوې چې مور مې دومره په غوسه ښکاري. په دې وخت کې مې پلار له بهر نه راغی او چې زما د مور تروش تندی یې ولید نو په حیرانۍ یې وپوښتل ښځې بیا څه ټکه رالوېدلې چې ځمکه ځای نه درکوي. مور مې په داسې حال کې چې اعصاب یې ډېر نارامه و وویل سړیه ستا له بې پروایۍ نه مې زړه خولې ته راغلی. په کور کې نه چای شته، نه بوره، نه مالګه او نه غوړي. حیرانه یم چې بېګا ته څه زار او ګنډېر پاخه کړم. کور نه دی، سم دم د مړو هدیره. پلار مې مسکی شو او ویل خیر دی نن یو څه ګزاره وکړه. په دفتر کې مې ډېر زیات کارونه وو کو د خدای رضا وه سبا به هر څه درته راوړم. مور مې په غوسه وویل ستا یوه ورځ نه ده، ټول عمر دې په همدې بانو تیر کړ. پلار مې ورغبرګه کړه ښځې په خپله پوهیږي یو زری سړی یم چې یو کار ته مخه کړم بل رانه پاتې وي. په دې خبره مې مور نوره هم په قهر شوه. یو وزری په څه زلمی زوی دې په کور کې ناست دی چې ته وزګار نه یې زوی ته دې پیسې ورکړه چې هغه له بازاره سودا راوړي. پلار مې مسکی شو او ویل ملامت نه یې
د کور ښځې بازار دې نه دی لیدلی. په بازار کې داسې سفید پوشه کسان ګرځي راګرځي چې ته به فکر کوې کومه ملایکه له اسمانه راښکته شوي، خو چې اصلیت یې راوسپړې له هغه نه به لوی غل په دنیا نه وي. زوی خو مې یوازې ښوونځي ته تللی راغلی. د بازاري خلکو له چالاکۍ سره نابلده دی. که په سودا پسې یې ولېږم، سودا څه چې وایم غټ پټ زوی به رانه په بډه ووهي. په مور مې دا خبره نوره هم بده ولګېده چې دومره اعتبار ورباندې نه لري، نو بیا ورشه بنګړي ورته راوړه او د لور غوندې په کور کې کېنوه. د مور دا خبره په ما هم د ټوپک له ډز نه بده ولګېده. یو ځل مې د مور سترګو ته وکتل او بیا مې د پلار سترګو ته، خو له ویرې نه مې سپون هم ونه کړ. پلار زما په خفګان پوه شو. په خندا یې وویل، ښځې په زوی مې ملامتیا مه اچوه، فساد ټول په بازار کې دی، پرېږدئ چې اوس خپل سبقونه ووایي، د کور کارونه به بیا وروسته کوي. خو مور مې دا خبره نه منله. ویې ویل، هر څه چې کېږي ودې شي، خو زما زوی باید هرومرو د بازار سره بلد شي، ځکه تر څو پورې به د دنیا له ښو او بدو ناخبره وي، او بله دا چې ستا به هم لاس ور باندې سپک وي. پلار مې د یو څه سوچ نه وروسته وویل، سمه ده چې ته وایې نو دا به ستا ومنم. سبا د جمعې ورځ ده، ښوونځی رخصت دی، پیسې به ورکړې او سودا به راوړي. د پلار په دې خبره زه هم خوشحاله شوم او ځان ته مې د سړیتوب تمه پیدا شوه. مور مې سهار وختي له درانه خوبه راپاڅولم. په جیب کې د پیسو سره یو ځای د سودا لیست هم راته وسپاره او د تک په وخت کې یوازې دومره وویل، زویه بېګا خو دې د پلار خبرې واورېدې، ډېر پام به کوې چې څوک دې تیر نه باسي. ما ورته وویل، ډاډه اوسه مورې، دومره نو ساده نه یم، په ښوونځي کې سبق وایم، په کتابونو کې مې ډېر څه لوستي، په هر څه ښه پوهېږم. په دې خبره مې مور نوره هم ډاډه شوه او د شاباسي سره سره یې په ټنډه هم ښکل کړم. زموږ کور له بازاره یو څه لرې و، ځکه موږ د ښاره په یو کونج کې اوسېدلو. چې روان شوم نو په ټوله لار مې همدا اندېښنه مخې ته ولاړه وه، هسې نه چې څوک مې تیر نه باسي. په همدې اندېښنو او سوچونو کې بازار ته ورسېدم. شاوخوا مې ترور ترور کتل. ناڅاپه مې د یو دکان په لوحه سترګې ولګېدې، انصاف چای پلورنځی. د انصاف د کلمې په لیدلو مې په زړه کې خوشحالي په ټوپونو شوه، ځکه ما د ښوونځي په کتابونو کې د انصاف په هکله ډېرې کیسې لوستې وي، او هم مې په جومات کې د ملا صاحب نه دا خبره ډېره اورېدلې وه چې انصاف ښه شی دی. د با انصافه سړي په شتو کې برکت وي، او بې انصافه بنیادم په دنیا کې خلکو ته مخ تورن او په آخرت کې د الهي د سترو عذابونو سره مخ وي. بس نو په زړه کې مې سم د لاسه دا متل وګرځېد، ماموته بیا دې موته، دومره لویه لوحه یې چې لیکلې، خامخا د انصاف خاوند دی، او چې د انصاف خاوند وي نو ما به هم نه تیر باسي. په ډاډه زړه د دکان مخې ته ودرېدم او بې له دې نه چې د بیې په اړه ورسره خبرې وکړم. چای مې ورنه وتللو او پیسې مې ورکړې. څو قدمه چې وړاندې لاړم، بیا مې په بله لوحه سترګې ولګېدې. لیکل شوي وو، انصاف خوراکه پلورنځی. نور هم خوشحاله شوم او له هغه نه مې غوړي، بوره، مالګه او داسې نور خوراکي شیان واخیستل، او بې له دې نه چې چنې ورسره ووهم پیسې مې ورکړې. ټوله سودا مې په یوه بوجۍ کې واچوله. څو قدمه چې مخکې لاړم، پام مې شو چې لیکلي وو، انصاف درملتون، انصاف سلماني، انصاف کلینیک. خوشحاله شوم او د ځان سره مې وویل، نه پوهېږم دا خلک ولې وایي په ښار کې انصاف نشته، دلته خو په هر څه انصاف لیکل شوي. په همدې چورتونو کې ډوب وم چې غرمه را ورسېده. زه هم وږی شوم. د غرمې ډوډۍ مې په انصاف رستورانټ کې وخوړله. له ډوډۍ نه وروسته مې یو څه سودا نور هم واخیستله. وړل یې راته ګران شول. سترګې مې په لاسي کراچیو ولګېدې. د ټولو په منځ کې مې په هغې کراچۍ لاس کېښود چې مخامخ یې په سره رنګ په ګډو وډو تورو لیکل شوي وو، انصاف کراچي. سودا مې په همدې کراچۍ کې بار کړه. هغه مخکې او زه ورپسې شوم. تیاره ماښام ستړی ستومانه د کور په دروازه ورننوتم. مور له ورایه را باندې غږ کړ، زویه څنګه دې دومره ناوخته کړ؟ خیریت خو به و؟
هو مورې خیریت خو هسې هلته پلار مې وویل ته نورې خبرې پرېږده دا ووایي چې سودا دې راوړه که نه هو هلته بهر په انګړ کې مې ایښې پلار سره مې د هر څه نه زیات د سودا د قیمتونو اندېښنه وه زما په وارخطایي او بنده ژبه پوهه نه شو ژر یې رانه وپوښتل ووایه زویه غوړي دې په څو واخیستل بوره دې په څو واخیستله ما یې ژر خبره ونیوله او د سودا بشپړ لیست مې د هغه په مخ کې کېښود پلار مې چې په لیست کې د سودا قیمتونو ته ځیر شو ناڅاپه یې سر ته ټک ورکړ مور مې په حیرانۍ ورنه پوښتنه وکړه سړیه څه خبره ده پلار مې وویل تباه شوی یم د 10 روپیو شی په 15 او د 15 یې په 20 ورباندې خرڅ کړی نه مې درته ویل چې دا خلک بې انصافه دي هلک به سودا پسې نه لیږو خو تا خپله کوله او زما دې نه منله ما په بیړه د پلار خبره غوڅه کړه نه پلاره دا در سره نه منم ځکه ما ټوله سودا په داسې دوکانونو کې اخیستې چې په سر یې په غټو تورو انصاف لیکل شوی و پلار مې وویل زویه په همدې کې تېروتلی هر هغه څوک چې څه نه لري د همغه شي یادونه ډېره کوي د دې خبرې سره سم ما ته هم خپل یو همصنفي رایاد شو هغه به هم د ښوونځي په ازموینه کې تل په واسطو او نقل بریالی کېده خو چې بهر به د خلکو سره مخامخ شو نو بیا به یې د خپلې پوهې او لیاقت خبرې کولې د بلې خوا زموږ د ټولګي اول نمبر بیا ډېر زیات تکړه و خو هغه به هیڅکله دا خبره نه کوله چې زه تکړه یم د پلار خبره راته د کاڼي کرښه ښکاره شوه زړه نازړه مې ورته وویل پلاره ستا خبره سمه ده له ما نه هم ټوله سودا د هغې کراچۍ خاوند وتښتوله چې په ټنډه یې په لویو تورو لیکل شوي وو انصاف کراچۍ ځکه خو تش لاس کور ته راغلم مور چې مې دا خبره واورېده نو په ژړغوني غږ یې وویل زویه سر مې د خریلو دی چې ته مې په سودا پسې ښار ته لیږلې زاړه دښمنان نوي دوستان نو په پخوا زمانو کې یو کلیوال ښې ډېرې چرګې ساتلې وي چرګو به هره ورځ هګۍ اچولې او کلیوال به خرڅولې له دې لارې ښې ډېرې پیسې لاسته راوړې د شپو نه یوه شپه ناڅاپه د چرګانو د ټیغ غږونه پورته شول کلیوال په وارخطایۍ له خوبه راپاڅېد او په بیړه یې د چرګانو د ساتنې ځای ته ځان ورسوه له ورایه یې ولیدل چې ګیدړ یوه غټه پټه چرګه په خوله کې نیولې او په شنه منډه یې د ځان سره یوړله کلیوال زیات اندېښمن شو او له ډېرې اندېښنې نه یې تر سهاره خوب ونه کړ په همدې فکرونو کې ډوب و چې څنګه خپل چرګان په راتلونکي وخت کې د ګیدړ له شره وساتي د یو څه چورتونو او فکرونو وروسته یې دا غوره وبلله چې د ګیدړ دښمن سپی دی ښه به وي چې د یو دښمن لپاره بل دښمن پیدا کړي په همدې هیله سهار له کوره ووتلو ماښام چې کور ته راتلو نو یو ښه هډور کوچیانی سپی د ځان سره راوستلو ګیدړ نیمه شپه بیا د کلیوال کور ته راغی خو دا ځل یې له ورایه د سپي غپا تر غوږ شوه چورت خراب شو ځای په ځای ودرېد او د خپلو نوو چالونو په لټه کې شو د یو څه فکر وروسته یې یو چل وموند د کلیوال د کلا مخ ته یې ځان نږدې کړ په سپي چې د ګیدړ بوی ولګېد نو په غپا یې ټول کور په سر واخیست کلیوال چې د خپل سپي غپا واورېده زیات خوشحاله شو او په دې ډاډه شو چې نور نو د ګیدړ له شره بېغمه شوی دی په همدې هیله په درانه خوب ویده شو ګیدړ خو په هوښیارۍ او چالاکۍ کې نوم لري کله به د کلا یو دیوال ته او کله به د کلا بل دیوال ته ودرېد ټوله شپه یې سپی په منډو رامنډو او غپا دومره ستړی کړ چې نور نو د خوځېدو نه و ګیدړ د یوې لنډې شېبې لپاره ځان د کلا نه لرې کړ سپی ډاډه شو چې ګیدړ تللی نو ځکه په درانه خوب ویده شو ګیدړ همدغه شېبه غنیمت وګڼله غلی د کلا د دروازې د ایراو له لارې یو ځل بیا د کلیوال کور ته ننوت او خپل ښکار یې په یو ترنګ کې د ځان سره یوړ کلیوال چې سهار راپاڅېد ګوري چې سپی ویده او په چرګانو کې یوه بله چرګه هم نشته فکر یې ډېر خراب شو او د چارې په لټه کې شو د لږ فکر وروسته یې نیت وکړ ښه به دا وي چې کور ته یوه پیشو هم راوړي ځکه سپی او پیشو په خپلو کې زړه دښمني لري هغوی به ټوله شپه یو په بل پسې منډې رامنډې وهي د همدې دښمنۍ له برکته به سپی خوب نه کوي او د ده کور به د ګیدړ له شره خلاص وي ماښام یې ښه غټه توره پیشو کور ته راوړه سپي چې پیشو ولیده
نو سم د لاسې ورته په غپا شروع وکړه. پیشو هم خپله دښمني د میاو میاو په غږ ورغبرګه کړه. دواړو ټوله شپه په ویښه تېره کړه. سپي به په پیشو پسې منډې وهلې او پیشو به کله د کلا په یوه سر او کله به په بل سر له ورایه ورته د میاو میاو غږونه کول. ګیدړ چې د کلا نه د باندې د سپي او پیشو غږونه واورېدل، پوهه شو چې نن څه په لاس نه ورځي. نو ځوړند سر د ځنګل په لور روان شو. خو په زړه کې ډاډه و چې په یو کور کې د دوو دښمنانو ګزاره نه کیږي. مجبوره دی یو به کور خوشي کوي. خو پیشو او سپي دواړو ته کلیوال هره ورځ ښې غوړې زیړې ورکولې، نو ځکه یوه هم د کور خوشي کولو ته زړه نه ښه کولو. څو شپې او ورځې همداسې په دښمنۍ کې تېرې کړې. د شپو نه یوه شپه پیشو د کلا د سر نه سپي ته ورغږ کړ، خوشي ځان مه ستړی کوه، هیڅ وخت به ته خپل غاښونه په ما تاوده نه کړې. راځه چې په زړې دښمنۍ خاورې واړوو او یو بل ته د دوستۍ لاسونه ورکړو. په دښمنۍ کې نه ستا ګټه شته او نه زما. سپي چې د پیشو دا خبره واورېده نو یو څه په فکر کې ډوب شو، ځکه هغه هم د ډېرو منډو رامنډو او غپا له لاسه نور ستړی شوی و. پیشو ته یې وویل ستا وړاندیز ماته منظور دی. دواړو یو بل ته د دوستۍ لاسونه ورکړل او بیا لاړل. په خپلو ځایونو کې په آرام خوب ویده شول. ګیدړ چې د کلیوال په کور کې ښه ډېر چرګان لیدلي وو، زړه یې نه صبرېده. نن شپه یې بیا هم د کلیوال کلا ته ځان راورسوه. یوه ښه شېبه یې غوږ ونیو، پوه شو چې په کور کې کراره کراري ده. په آرام زړه کور ته ورننوت او بیا یې هم خپل ښکار ترلاسه کړ. کلیوال چې سهار راپاڅېد، ګوري پیشو او سپی دواړه بېغمه ویده دي. د خپلو چرګانو په شمېرلو یې پیل وکړ. پوهه شو چې بیا یې هم یوه چرګه ګیدړ وړې ده. د غوسې نه تک سور واوښت او نیت یې وکړ سپی او پیشو دواړه له کوره وشړي. خو د لږ فکر وروسته یې تصمیم بدل شو او پرېکړه یې وکړه چې له یوه نه دوه او له دوو نه درې دښمنان ښه وي. ټوله ورځ یې د موږکانو د سوړو په لټولو پسې تېره کړه. ماښام چې کور ته راتللو نو یې ښه یو غټ موږک هم د ځان سره راوړ. پیشو چې په موږک سترګې ولګېدې نو د خوشحالۍ نه یې په میو میو ورته ستړي مشي وویله. موږک هم په څونګ څونګ کې داسې ځواب ورکړ، پیشو ګلې زما خوراک دومره ساده نه دی، خوشې به ځان نه ستړی کوي. پیشو ته چې د سپي او خپلې دښمنۍ نتیجه معلومه وه، موږک ته ده هم د دوستۍ لاس وغځاوه. موږک هم ورسره ومنله او دواړه یو ځای سپي ته ورغلل او د خپلې دوستۍ نه یې هغه هم خبر کړ. سپي ورته وویل ستاسو دوستي ماته منظوره ده. که غواړئ چې موږ او تاسو درې واړه په دې کور کې یو ځای ووسو او ښه غوړ زیړ خوراکونه وخورو، نو ښه به دا وي چې د ګیدړ د راتلو مخه په ګډه ونیسو، ځکه د کور خاوند موږ د همدې کار لپاره ساتلی یو. پیشو ورته وویل زه خو یې منم، خوښه د موږک ده چې هغه یې مني او که نه. موږک ورته وویل تاسو دواړه له ما مشران یاست، چې ستاسو خوښه وي زما هم خوښه ده. درې واړو یو بل ته د دوستۍ لاسونه ورکړل او هر یو به په خپل وار د شپې لخوا پیره کوله. کله چې به ګیدړ کور ته رانږدې شو او د پیرې وار به د پیشو یا موږک و، نو ژر به یې سپی راویښ کړ او ګیدړ به یې په راغلې لاره بیرته وځغلوه. شپې او ورځې تېرېدې. کلیوال له درې واړو نه ډېر زیات خوشحاله و او هره ورځ به یې درې واړو د ښه رنګارنګ خواړه ورکول. خو د بلې خوا ګیدړ هم په قرار نه و ناست. شپه او ورځې د نوو چالونو په لټه سبا کول. د ورځو نه یوه ورځ د ځنګل پاچا زمري ته ورغی او د خوشامندۍ نه یې په ډکه خوله ورته وویل ای د ځنګل پاچا، ستا لپاره مې یو ډېر ښه ښکار لیدلی، داسې خوږه غوښه یې ده چې تا به په ټول عمر څکلې هم نه وي. زمري په خوښۍ ورته وویل ستا غوندې هوښیار اشنا نه مې د همداسې یو زیري تمه لرله، ځکه چې د ځنګله د ځناور د غوښو نه مې زړه تور شوی. نن باید داسې غوښه وخورم چې په ټول عمر مې نه وي خوړلې. ګیدړ ورته وویل نو بیا خو په ما پسې راځه. ګیدړ مخکې او زمری ورپسې شو. پخه نیمه شپه د کلیوال د کلا مخ ته ورسېدل. ګیدړ زمري ته مخ ور واړولو او ورته یې وویل ای د ځنګل پاچا، ښه به دا وي تر سهاره صبر وکړو څو زموږ ښکار له کوره راووځي. زمري د تایید سر ورته وخوځاوه او بیا یې زیاته کړه تر سهاره خو ډېر وخت دی، زیات مزل مو کړی، زه او ته دواړه ستړي شوي یو، ښه به دا وي چې یوه شېبه خوب وکړو. ګیدړ هم ورسره ومنله. دواړه په درانه خوب ویده شول.
په کور کې د پیرې وار د موږک و. هغه چې د څار لپاره له کوره بهر راووت ګوري چې ګیدړ او زمری دواړه د کلا په دروازه کې ویده پراته دي. موږک په بیړه کور ته ننوت. پیشو او سپی دواړه له خوبه راویښ کړل. هغوی چې د زمري له راتګ نه خبر شول دواړو په ژړا پیل وکړ، خو موږک په غوسه ورته وویل په ژړا د مرګ نه ځان نشي خلاصولی. راځئ چې کینو په خپلو کې مشوره وکړو او د ځان د خلاصون لپاره یوه لاره چاره پیدا کړو. سپي په ځوړند سر موږک ته وویل له ما او پیشو نه خو لاره ورکه ده، ته چې هر امر کوې زه او پیشو به یې دواړه منو. موږک وویل ښه ده چې تاسو دواړو ما ته خپل واک راکړ نو د زمري نه د خلاصون لاره ما ته معلومه ده. پیشو په حیرانۍ پوښتنه وکړه ته څه وایې موږکه؟ زمری د ټولو حیواناتو پاچا دی، د هغه نه ځان خلاصول د خوب لیدل دي. موږک په ځواب کې ورغبرګه کړه مه ورخطا کیږئ، څه چې زه درته وایم تاسو دواړه به هماغسې کوئ. سپي وویل ښه ده ته مخکې شه موږ درپسې یو. موږک وویل تاسو دواړه به لږ صبر وکړئ، زه ورځم. یو ځل یې ګورم چې ګیدړ او زمری په رښتینې ویده دي او که موږ او تاسو ته یې چل ول جوړ کړی. پیشو وویل ډېره ښه خبره دې وکړه، ځه وروره ته ورشه، ته ډېر کوچنی یې تا ته څه نه وایي. موږک غلی غلی ورغی، د زمري په شاخ کته پورته وګرځېد خو زمري هیڅ ځان ونه خوځاوه. بیا یې پیشو او سپي ته اشاره وکړه چې راځئ. سپی او پیشو دواړه د موږک په امر ورنږدې شول. موږک غلی پیشو ته وویل زمری ویده دی، ته به ورشي او ناڅاپه به په زمري خپل تیره نوکان ښخ کړي او بیا به وتښتې. پیشو همداسې وکړل. زمری چې راویښ شو ګوري چې شاوخوا یې هیڅوک نشته. فکر یې وکړ چې دا ټوله دسیسه همدې مکار ګیدړ ورته جوړه کړې ده. سم د لاسه یې په خپل څنګ کې په خوب ویده ګیدړ حمله وکړه او د هغه په مرۍ خپلې داړې ټینګې کړې. ګیدړ یې ځای په ځای وواژه او په خپله راغلې لار ناامیده د ځنګل په لور رهي شو. کلیوال چې سهار له کوره راووت ګوري ګیدړ د کلا تر مخ مړ پروت دی. سپی، پیشو او موږک درې واړه ورته ولاړ دي او خپله خوشحالي څرګندوي. د کور خاوند ډاډه شو چې نورې چرګان د ګیدړ له خطره په امان دي، نو درې واړه یې له کوره وشړل. غیرتي لالا نوم یې صابر و خو په نامه چا نه پیژنده. په ټول کلي کې په غیرتي لالا مشهور و، ځکه هغه به تل د خپلې هرې خبرې وروسته همدا خبره تکراروله غیرت ښه شی دی. د بې غیرته سړي قبر په هدیره کې معلوم وي. غیرتي لالا رښتیا هم ډېر تریخ سړی و. مچ یې په خپله پوزه نه پرېښوده، چا ورسره د یوې نه دویمه خبره نه شوه کولی. یو ورځ موږ سره د ژمي پیتاوي ته ناست وو، چا یو څه ویل او چا بل څه. د خبرو اترو په ترڅ کې غیرتي لالا د خپل تربور سره په دې خبره اختلاف پیدا شو چې تربور یې ویل د بر کلي د سپین ګل خان د کلا برج لوړ دی. غیرتي لالا ورته وویل چې نه، د کوز کلي د سورګل خان د کلا برج لوړ دی. یوه د یوه نه منله او بل د بل نه منله. یوه ورته ویل ستا پلار به یې هم راباندې ونه مني، بل ورته ویل ستا نیکه به یې هم راباندې ونه مني، ستا غور نیکه به یې هم راباندې ونه مني، ستا ټر نیکه به یې هم راباندې ونه مني. خبره چې غوره او ټر ته ورسېده نو دواړو یو بل له ګریوانو ونیول. د سوک او څپېړې سیالي پیل شوه. په دې کش او ګیرې کې د غیرتي لالا پښه ښویه شوه او په ځمکه راولوېد. غیرتي لالا چې راپورته شو نو ځان ورته ډېر بې غیرته معلوم شو، ځکه چې تربور د ټولو کلیوالو په منځ کې راڅملولی و. وینه یې په جوش راغله، له بډې نه یې توفانچه راوویسته او په خپل تربور یې تشه کړه. په سبا ورځ تربور خوارکی تورو خاورو او غیرتي لالا د زندان تورو کوټو ته ولاړ. شپې او ورځې تېرېدې. د غیرتي لالا کورنۍ د تربورانو له ویرې خپل کور او کلی پرېښود او ښار ته یې کډه وکړه. د ورځو نه یو ورځ مې غیرتي لالا په زړه وورېد. نیت مې وکړ یو ځل یې له نږدې وګورم، ځکه له یوې خوا مې کلیوال او له بلې خوا مې یوه ګوته یار هم و. د لیدو لپاره نیغ زندان ته ورغلم. د غیرتي لالا چې په ما سترګې ولګېدې نو زیات خوشحاله شو. د روغبړ نه وروسته یې وویل اشنا په ډېر ښه وخت کې راغلی. یوه شیبه د مخه مې د مور لخوا لومړنی لیک راغی، دا چې زه یې د لوستلو نه عاجز یم نو دا به راته تل لولې. بیا یې جیب ته لاس کړ او د مور لیک یې راته وسپاره. ما د ځان سره د لیک په لوستلو پیل وکړ چې غیرتي لالا په غوسه وویل
د ځان سره به نه بڼېږي. په زوره زوره یې ووایه چې زه یې هم واورم. ښه مې ورته وکړه او بیا مې د هغه د مور لیک ورته داسې واوروه: زما د کلونو بندیوانه زویه، السلام علیکم. خدای دې زویه په سټه راته روغ او جوړ لره. زموږ له خوا نه هیڅ اندېښنه مه کوه. له هغې ورځې چې ته بندي شوی یې په موږ هیڅ تنګسه نه ده راغلې. زه له سهاره تر ماښامه په ښار کې سوال او ګدایي کوم او چې شپې کور ته راځم نو شکر دی یو څه نغدې پیسې راوړم. پیغله لور او میرمن دې هم تکړه دي. هغوی دواړه سهار له کوره وځي او د خلکو په کورونو کې خیرنې جامې او یا لوښي موښي مینځي. هغوی هم یو څه راوړي. زوی ګوټي دې ښوونځی پرېښود، له بدو سترګو دې ساتلی وي. نام یې خدا ډېر تکړه دی. اوس په یو هوټل کې په ګېډه مزدور دی او موږ یې له خوراک څښاک نه بېغمه یو. خو بیا هم تکړه دی چې شپې کور ته راځي نو په هوټل کې د خلکو نه پاتې شوني خواړه ماړه هم له ځانه سره راوړي. نور څه د لیکلو لپاره نه لرم. که کوم شي ته اړتیا لرې موږ ته لیک راولېږه. ستا مهربانه مور. غیرتي لالا چې د خپلې مور لیک ښه په غور واورېد نو په کړس کړس یې وخندل. په خپلو غټو غټو بریتونو یې لاس تیر کړ او بیا یې وویل: وا دې ورېد اشنا، د غیرتي سړي خټه غیرتي وي. غیرت ښه شی دی، د بې غیرته سړي قبر په هدیره کې معلوم وي. د خبرو بوجۍ. زموږ په هیواد کې د حکومتي مامورینو جیب تل سپیروي، خو چې تنخوا یې هم په خپل وخت حواله نشي او د کورنۍ شمیر هم زیات وي نو بیا راشه کوتودېږي. 2 میاشتې په دې نامه چې تخصیص نه دی راغلی زموږ تنخوا ځنډېدلې وه او په کور کې هم د وړو دومره ګرد نه و چې بېګا ته مو ترې ډوډۍ پخه کړې وای. په خوارۍ او زارۍ مې د یوه او بل نه دومره پیسې پور کړې چې بس یوه بوجۍ اوړه پرې واخلم. په یوه منډه مې د وړو منډۍ ته په دې خاطر ځان ورسوه چې یو څه ارزانه په لاس راشي. د وړو بوجۍ مې واخیسته، پنډي ته مې په لاسي کراچۍ کې بار کړه. هغه د مخه او زه ورپسې شوم. د اوړي بده ګرمي وه. د ټول وجود نه مې د ویالې د اوبو په څیر د خولو سیلاب روان و. زیات تږی شوم. پنډي ته مې وویل ته ځه او زه درپسې ځان در رسوم. د اوبو خرڅونکي په مخ کې ودرېدم او د اوبو ډک ګیلاس مې شونډو ته نږدې کړ چې ناڅاپه په اوږه باندې کوم چا سخته څپېړه راکړه. څپېړه نه وه، د ټوپک ګوله یې وه. په ټول وجود مې ورته د سر نه تر پښو پورې اور بل شو، خو چې مخ مې ور واړوه ځان مې غلی ونیو، ځکه چې هغه زموږ د دفتر یو پخوانی همکار و چې اوس په بل ځای کې کار کوي. سم د لاسه راغاړې وت. 10-15 دقیقې خو یې په ستړي مشي خواره مشي تیر شول. ما غوښتل ورته ووایم چې د وړو بوجۍ مې کراچیوان ته ورکړې، خو هغه زما خبره په نیمایي کې غوڅه کړه او په خپلو خبرو کې داسې راګیر کړم چې ما هر څومره وسه کوله ځان ترې خلاص کړم، خو د سریښو غوندې راپورې کلک نښتی و. بس په یوه ساه یې په خبرو راته داسې پیل وکړ: پرون سهار چې له خوبه راپاڅېدم هډوکي مې ډېر درد کاوه، خو چې د وړو مور د شیدو د خوندور چای ډکه چاینکه په مخ کې راته کېښوده او 4-5 پیالې مې په مزه مزه ورنه وڅښلې نو د هډوکو درد مې هم ښه شو. زه په کور کې 2 جوړه بوټان لرم، یو تور او بل نسواري رنګ لري. په دې ورځ مې تور بوټان په پښو کړل چې له کوره راووتم او بیا ښاري بس ته وختم نو په موټر کې ډېره ټمبه ټیله وه. تور بوټان یې راته له کاره وویستل. چې له ښاري بس نه کوز شوم نو لومړی مې خپل تور بوټان پاک کړل. په ښار کې مې هیڅ کار نه و. ټوله ورځ مې په ښار کې په خوشي ګرځېدو تېره کړه. ماښام چې کور ته راغلم نو ښه ستړی وم. د وړو مور د کور آباد وي. زما په زړه خواړه یې پاخه کړي وو. په خوند مې وخوړل او د خوراک نه وروسته سم د لاسه ویده شوم. څه به دې سر خوږوم. چې څنګه ویده شوم په خوب کې مې لیدل یو لوی د ښامار غوندې مار زما خواته را روان دی. زه د ویرې نه داسې لړزېدم لکه په ونه کې چې پاڼه د باد سیلی خوځوي. یو ناڅاپه ته را پیدا شوې او په مار دې د یو غټ کاڼي ګزار وکړ. ستا د ګزار سره سم مار ځای په ځای مړ شو او زه دې د مار له چیچلو خلاص کړم. همدا اوس چې هغه شیبه را په زړه کړم زړه مې غواړي چې دا ټنډه دې ښکل کړم. پخواني همکار چې زما د ټنډې ښکلولو ته ځان جوړاوه ناڅاپه مې د خپلو وړو بوجۍ را په زړه شوه. د اوبو ډک ګیلاس مې بیرته کېښود او د لیوني غوندې مې په منډو پیل وکړ. ټول ښار مې د یو سر نه بل سر ته څو ځلې ګزو پل کړ. هره خوا به مې ترور کتل او د هر چا نه به مې د پنډي د لیدو پوښتنه کوله،
خو نه د پنډي درک او نه زما د وړو د بوجۍ. په دې توګه مې د خبرو د بوجۍ په پیدا کېدو خپله د وړو بوجۍ له لاسه ورکړه. د یارانو یاد. خدای دې لري یاران مې ډېر وو، خو په ټولو کې مې یو یار ډېر یادېږي. هر چیرې چې وي خدای دې ژوندی لري. نوم یې مرچکی و، خو په خوږوالي کې د ګوړې نه هم خوږ و. ډېر عجیب سړی و. تل به یې خوله له خندا ډکه وه. د زغم او حوصلې خو یې هیڅ پوښتنه مه کوه. چې 10 څپېړې دې وهلی وی، ویلي به یې نه وای چې ستا په مخ څو سترګې دي. په ټول کلي کې به د هغه د ښه سړیتوب خبرې کېدلې. نو ځکه به ځینو کلیوالو ویل کاشکې د مرچکي نوم شیرین وای او د شیرین نوم مرچکی وای. شیرین زموږ بل یار و، نوم یې شیرین و، خو د مرچکي نه هم تریخ و. د یوې خبرې نه بله چا ورسره نشوه کولی. په نه خبره به د هر چا سره لاس او ګریوان و. خو د دې ټول تریخوالي سره بیا هم خلکو ورته د شیرین غږ کوه، ځکه چې نوم یې شیرین و. نه پوهېږم تورګل یار به په کوم وطن کې وي. ډېر ښایسته سړی و. د رنګ له پلوه د سپینې پاغوندې نه هم تک سپین و. خو مور او پلار له دې ویرې چې د نظره نشي نوم یې تورګل پرې ایښی و. کلیوالو بیا ګل ورنش کولی و او توری به یې ورته وایه. توری ښه غټ پټ هډور او چیناري سړی و. تل به یې پاکې ښایسته او نوې جامې اغوستې وي. په اول ځل به چې څوک ورسره مخامخ شو، د هغه باډي کشوپش ښایسته پاکې او سپینې جامې ولیدې، نو فکر به یې کاوه چې په 4 کونجه دنیا کې به له توري نه هوښیار، پوه او زیرک سړی نه وي. خو چې کله به یې په خبرو پیل وکړ او یو غر به یې په بل غر وویشت، نو ژر به پوه شو چې سړی مړی نه دی، بس په سر کې د مغزو په ځای بوس پراته دي. ځینو کلیوالو خو به کله ناکله دا خبره هم کوله، کاشکې باډي د تورګل وی او هوښیاري د ښایسته ګل. ښایسته ګل زموږ یو بل یار و. نوم یې ښایسته ګل و، خو د بدرنګو نه لا بدرنګ و. وچ پچ تش د څو هډوکو یو اسکلیټ و. پلنه پوزه، پیړې شونډې، ببرې وزرې، پپړ غوږونه، غټ سر، ټیټه ونه، تک زیړ اوږده غاښونه. بس داسې یو شی و لکه یو ماشوم چې کینی او د خټو نه یوه څیره جوړه کړي. خو په پوهه او هوښیارۍ کې دومره وړاندې و چې 20 تورګله په یو ښایسته ګل پسې نشو رسېدای. د دې ټولو بدرنګیو سره سره بیا هم خلکو ورته ښایسته ګل ویل، ځکه چې نوم یې ښایسته ګل و. نه پوهېږم زموږ سخي یار به مړ وي او که ژوندی. زموږ په منځ کې هغه ډېر پیسهدار او پیسه دوسته و. ښې ډېرې پیسې یې لرلې، خو نه یې پخپله خوړلې او نه یې بل چاته ورکولې. هغه ورځ مې ښه په یاد ده چې د ګاونډي زوی په منډه راغی او په ژړغوني غږ یې ورته وویل، سخي کاکا، پلار مې مړ دی، د کفن پیسې نه لرم، که یو څو روپۍ په پور راکړې ټول عمر به درته دعاګانې کوم. سخي یار چې دا خبره واورېده نو په ټنډه یې 12 بجې شوې او بیا یې وویل، پلار دې خدای وبخه، خو وراره ما سره د پیسو خزانه نشته، زه ورشه د بل چا نه یې واخله. له دې ټولو کارنامو سره بیا هم خلکو ورته سخي ویل، ځکه چې نوم یې سخي و او دا نوم ورباندې مور او پلار ایښی و. نیمګړی تاریخ. وایي د هیواد مشهور او وتلي تاریخ پوه د هیواد نه لرې د مهاجرت او پردیسۍ په وطن کې د خپلو هیوادوالو د جهاد، اتلولۍ او میړانې تاریخ لیکه، چې ناڅاپه سپین، تور او شنه بیرغونه ورپېدل. ورسره سم دا نارې هم پورته شوې، ازادي، ازادي، ازادي. وتلي تاریخ پوه چې د ازادۍ غږ واورېد نو ژر یې خپلې عینکې په سترګو کړې. ښه ډېر رنګارنګ قلمونه یې د خپل کمیس په مخامخ جیب کې قطار کړل. یو بنډل سپین کاغذ یې هم د ځان سره واخیست او په بیړه یې کابل ته ځان ورساوه چې پاتې تاریخ په کابل کې ولیکي. کابل ته د رسېدو سره سم پغمان ته ولاړ. د طاق ظفر نه یې پیل وکړ. د دارالامان ماڼۍ، د تاجبیک قصر، ملي موزیم، د بابر باغ، د چلستون ماڼۍ، د دیمزنګ منار، ملي ګالري، د کابل تاریخي چارچته، د پلخشتي جامع جومات، د سات برج، د عیدګاه جومات، د میوند د شهیدانو څلی، سپاه ګمنام څلی، د استقلال منار، د اعلی حضرت نادرشاه مقبره او داسې نورو تاریخي ځایونو په لټه کې شو. خو دا ټول تاریخي ابدات د ازادۍ د جنگ نه وروسته د چوکۍ په جنگ کې له منځه تللي وو.
د هغه لیکلی تاریخ نیمګړی پاتې شو او اوس د پیښور په ښار کې د سړک په غاړه ناست دی. کله الوګان، کله ګلپیان او کله ټیپر خرڅوي، خو د ترافیکو د زورونې او ډبولو نه زیات ګیلمن ښکاري. واړه سرونه، غټ منصبونه. په لومړۍ ورځ چې نوی رئیس د ریاست دفتر ته راننوت، د بدرګه کوونکو د لاسونو په پړکا کې د ریاست کارکوونکو تودې مبارکۍ ورکړې. د لنډې معرفۍ نه وروسته چې کله رئیس په خپله چوکۍ کېناست او د خپل لاس لاندې مامورینو ته یې وکتل، ناڅاپه د ریاست د چوکۍ نه پورته شو. خپل سر یې په دواړو لاسونو کلک ونیو او په وارخطایۍ وویل: ای خلکو، زما په سترګو څه وشول؟ تاسو ټول ولاړ کسان ماته د میږیانو په څیر واړه ښکارئ. په دفتر کې ولاړو خلکو یو بل ته حیران وکتل. د چوپتیا فضا خپره شوه، خو د ریاست چپړاسي چې پوره 40 کاله په دې ریاست کې د بیلابیلو رئیسانو سره کار کړی و، د چوپتیا فضا داسې ماته کړه: رئیس صاحب، هیڅ اندېښنه مه کوئ، تاسو کومه ناروغي نه لرئ، ځکه دا ریاست ډیر غټ او ستاسو سر وړوکی دی، ځکه خو په دې چوکۍ غټ خلک درته واړه ښکاري. ویره. په خپل کور کې ویره د خدای په کور کې ویره ده. په کلي کې ویره، په ښار کې ویره، په غره کې ویره، په دښته کې ویره. د ژوند هره شیبه په هر ځای کې له ویرې او ډار څخه ډکه وه، ځکه خو په رڼا ورځ د لویې لارې په سر 2 تنه یو بل ته په 2 مترۍ کې مخامخ ودرېدل. که څه هم دوی یو بل نه پیژندل او لاره هم ښه لویه وه، خو بیا هم یو په بل نه ورتلل، ځکه یو له دې ډارېده چې مخامخ کس یې ځان وژونکی یا انتحاري نه وي، بل له دې ډارېده چې مقابل لوری جاسوس نه وي. ورځ شپه شوه او د شپې په تیاره کې دواړه یو له بل نه ورک شول. لوړ او ټیټ کلتور. د جوالي پړی پر اوږه پروت و. د ښار په لوی واټ کې په دې امید روان و که څوک پرې کوم پنډ له یو ځایه بل ځای ته یوسي او بیګا ته د خپلو بچیانو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د تګ په وخت کې ناڅاپه د سړک په غاړه د کیلې په پوټي کې سترګې ولګېدې. هغه یې راپورته کړ، 2 قدمه وړاندې لاړ او د خځلو په ډیران یې واچوه. شیبه تیره نه وه چې یو لوکس موټر یې په خوا کې ودرېد. د موټر ښیښه خلاصه شوه. په موټر کې ناست فیشني ځوان د کیلو او مالټو له پوټکو نه ډکه پلاستیکي کڅوړه په پاخه سړک وغورځوله. جوالي لومړی لوکس موټر ته او بیا یې د سړک په سر هرې خوا د کیلو او مالټو خورو ورو پوټکو ته په حیرانۍ وکتل. خپل سر یې وخوځاوه، خو پوه نه شو چې په زړه کې څه تیر شول. غلطي. په ژوند کې هر څوک غلطي کوي. بزګر لو کاوه، په غلطۍ کې ورنه خپله ګوته پرې شوه. ډاکټر ناروغ ته نسخه ورکړه، په نسخه کې غلطي وکړه، ناروغ یې مړ شو. انجینر د کور په ډیزاین کې غلطي کړې وه، کور ونړېد، ټوله کورنۍ پکې مړه شوه. ولسمشر سیاست کوه، په سیاست کې غلطي وکړه، ټول ولس او ملت یې تباه شو. میراث. د کلي ډیر شتمن خان و، هر څه یې ډیر و، خو زوی یو و. تل به له دې ځورېده، خدای مکړه که په زوی څه وشي، میراث به یې تر بورانو ته پاتې شي. له همدې ویرې په 14 کلنۍ کې خپل زوی ته ښځه وکړه. چې کال 2 تیر شول، د زوی اولاد په نصیب نه شو. په 18 کلنۍ کې 2مه ښځه ورته وکړه، په 20 کلنۍ کې 3مه ښځه، په 25 کلنۍ کې 4مه ښځه ورته وکړه. د زوی بیا هم اولاد په برخه نه شو. د 4 ودونو وروسته ډاکټر ته ولاړ. ډاکټر لابراتوار ته ولېږه. د لابراتوار په نتیجو کې معلومه شوه د خان زوی د اولاد د زیږون وړتیا نه لري. زه او ته. هغه ورځ چې زه او ته یو بل ته مخامخ شو، ما سلام درکړ، تا هیڅ ځواب رانه کړ. ما درته وخندل، تا په غوسه راته وکتل. زه چې د خپل منزل په لور روان شوم، ډیر خوشحاله وم. ته چې تللې، له غوسې نه تک سور وي. ما د خوښۍ نه د شپې ښه آرام خوب وکړ، خو تا شپه تر سهاره په ویښه تېره کړه. پوهېږې ولې؟ ځکه چې ستا په زړه کې کرکه اوسي او زما په زړه کې مینه اوسي.